حضرت سلیمان علیہ السلام پیغمبر هم و بادشاہ هم. پیغمبری هم د کمال پیغمبری و لکه ډېرې غټې معجزې رب العالمین ورکړې وې، لکه د مارغانو خبرې کول، د پیریانو دیوانو نه کار اخیستل او تخت په هوا ګرځېدل، دا ټول د سلیمان علیه السلام معجزې وې. او ورونو معجزه دې ته وایي چې د پیغمبر نه الله داسې کار راښکاره کي چې د عقل نه خلافي، عقل یې نه مني. که د یو نیک انسان نه داسې کار ښکاره شي چې هغه د عقل نه باري، عقل یې نه مني، هغې ته کرامت وایي. دا د دې نیک انسان یو عزت دی د الله له طرف نه. او که د پیغمبر نه داسې کار ښکاره شي چې د عقل نه باري، عقل یې نه مني، هغې ته معجزه وایي. او معجزه ځکه ورته وایي اعجاز، عاجز کول. عربی کې ټول مخلوق او ټول انسانان د دې د مثل نه، د دې پشان کار کولو نه عاجزه دي. ټول خلک یې عاجزه کړل، د دې څوک مثل نشي جوړولی. داسې عظیمه بادشاهي چې بادشاهي هم د هغه پشان د بل چا نه ده تیره، ځکه ټوله دنیا باندې حکومت و. هغه زمانه کې چې څومره ملکونه او څومره انسانانو په ټولو د هغه حکومت و. یو ځل بیبیانې هم ګڼې پیغمبر له الله ډېر طاقت ورکړي. حدیث پاک کې راځي چې د یو پیغمبر طاقت دا د 100 جنتیانو عمره دی، د 100 جنتیانو عمره. او د یو جنتی طاقت د دنیا د 40 ځوانانو عمره دی. نو د پیغمبر طاقت تقریبا دومره دی لکه 4,000 سړي چې وي، د 4,000 سړو برابر د پیغمبر طاقت دی. نو سلیمان علیہ السلام هم پیغمبرو، ګڼې بیبیانې وې، الله قوت او طاقت ورکړی او مجاهدو. زبردست جهاد به کو او د جهاد دپاره اسونه، اوښان، اتیان، هغه زمانه کې چې کم لښکر و او ورسره و. پیریان او دیوان چې د چا تابع وي هغه ته بیا بل څه شی دی. ورسره ډېر سخیم و، مجاهد هم دی او سخیم دی. په کومه علاقه چې به ته د سره څومره لښکر به و، د هغې ټول لښکر د خوراک او د څښاک انتظام، دا خو هسې هم د حکومت په ذمه خو ده به د میلمستیا انتظام کو. عامه ډوډۍ دالونه به یې پرې نه خوړل، لکه د میلمستیا انتظام. او په وطن او علاقه کې چې څومره خلک مسکینان او فقیران به د هغې دپاره د بیت المال نه مستقل راشن به تقسیمېده. دا څوک نشي ثابتولی چې د سلیمان علیه السلام په بادشاه کې یو سړی دی اوږي یا د ناري، یا د بربنډي یا د کورني. دې ته بادشاهي وایي. پیغمبري او بادشاهي دواړه د کمال. یو ځل یې ماسخوتن قسم وخوړه. انسان دی بیا هم کله کله خطا شي، وی زما دا 100 بیبیانې دي، دې ټولو ته به زه راتلل کومه او الله ذوالجلال به د یوې شپې نه زما د دې 100 ښځو نه 100 بچي پیدا کوي، 100 زامن، بچیم نه 100 زامن. او چې دا 100 زامن زما پیدا شي، دا ټول به د الله په لار کې مجاهدین. انشاءالله یې هیر شو. دی نه وی چې انشاءالله زه به دا کار کوم او زه به د 100 بیبیانو له راځم، انشاءالله لفظ یې ونه وی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي، د بخاری شریف حدیث دی، همغسې وکړه، په هغه شپه هغه 100 بیبیانو ته راغی، لیکن یوه بیبي هم د ده په ارمان باندې پوره نه شوه. صرف د یوې بیبي نه یو بچی پیدا شو، هغه هم نامکمل نیمګړی دی، په تخت شاهي باندې ناستو او هغه دایي ولره کوټې غوندې نیمګړی په ټوکړه کې بند د غوښې یو ګوټی راوړه. وی صاحب دا ستا د هغه یوې بیبي نه بچی پیدا شو، دا نامکمل. دا قرآن حکیم کې چې راځي که نه، ولقد فتنا څنګه د سلیمانه والقینا علی کرسیه جسدا، مونږ ورته په کرسۍ د پاسه هغه وجود ورواچو، هغه دا شی دی. هغه دایي ولا هغه نامکمل بچی راوړی، دا یې د هغه یو بیبي نه پیدا شو، دا هم نیمګړی دی، مړ تشه غوښه ده. بعضې خلک ورونو دلته کې ډېرې بېځا یا غلطې قصې کړي دي. بعضې دا ضعیف او باطلې خبرې بعضې تفسیرونو کې هم شته چې د سلیمان علیه السلام سره ګوته وه او هغه ګوتې په ذریعه بادشاهي کوله او هغه ګوته ته بیا پیری اوړله او هغه دریاب کې پرېوته او په کور کې یو ښځه وه، هغې د بوتانو عبادت کوله. تصویرونه دا ټولې غلطې خبرې دي.
دا په پیغمبر الزام دی. د پیغمبر په کور کې د بوتانو عبادت کېدل او بیا پیغمبر جادوګر نه چې د جادو په ذریعه باندې حکومت کوي. دا غلط خبرې دي. اصل دا یو ازمایش و چې د قسم وخوړه چې زه به سلو بیبیانو ته راتلل کوم او د هر یوې نه به یو مجاهد بچی پیدا کېږي، شاه سوار مجاهد، الله لار کې جهاد بقي انشاءالله. یې هیر شو، الله هغه ټولې خبرې وتاسې هغه هېڅ ونه شو. د هغې یوې ښځې نیمګړی بچی پیدا شو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي، بخاري شریف کې حدیث وی که انشاءالله یې ویلې وې د دې سلو ښځو به سل بچي شوي وو او سین چې ده هر یو به د الله په لار کې عظیم مجاهد و، شاه سوار مجاهد بو انشاءالله. یې رونو د دین مسله دا ده چې کم یو کار سړی د راتلونکي زمانې د مستقبل سره تړي انشاءالله دې ورسره وی. دا مسله ده. لکه مثلا یو کور جوړی نو انشاءالله زه به کور جوړوم. ډیوټی له ځې چېرته ځې؟ یاره زه دغه ته ځمه سار له به که خیري زه خپل ډیوټی له ځم انشاءالله. انشاءالله څه معنا؟ که د الله خوښه شي. نو که د الله خوښه شي دا کار کېږي، که د الله خوښه نه شي خو نه کېږي. د نبي علیه السلام نه یو انسان راغی، یو سړی، او د یو شي تپوس یې ترې وکړو. د پیغمبر علیه السلام مبارک هم انشاءالله یېر شو. چې یېر شو وحی بنده شوه. بعضې ښځو پراپیګنډې کولې، بعضې مشرکانو د نبي علیه السلام متعلق پراپیګنډې شروع کړې. یو ښځه به مشرکه په مکه مکرمه کې هغې وی دله خو هغه خپل شیطان اوس نه راځي، عیاذا بالله. جبریل علیه السلام ته دا غلط نسبت کو. 15 ورځې پس حضرت جبریل علیه السلام راغی. 15 ورځې وحی بنده وه. دا آیت نازل شو، ولا تقولن لشیء انی فاعل ذلک غدا الا ان یشاء الله. چې یو کار کې چې سبا به کوم انشاءالله ورسره خامخا وایه. انشاءالله که ورسره ونه وی داسې مه کوه بیا. نو نبی علیه السلام مبارک په خپله انشاءالله یېر شو. 15 ورځې وحی بنده و، 15 ورځې پس حضرت جبریل علیه السلام راغی. نو د دین مسله رونو دا ده چې کم کار کې او د راتلونکي زمانې اراده دي چې دا کار به زه کوم، نو دا به ورسره وی که د الله خوښه شي. که پښتو کې درځي داسې وایي که د الله خوښه او د الله رضی، او که عربی کې وی نو انشاءالله معنا څه؟ که چرته شاء الله د الله خوښه وه نو ډېره ښه خبره ده. بغیر د الله د خوښې نه څوک کار کوم ځای کولی شي. د چا نه چاته نظر ولګي، نظر د خله نه لګي، او ته پوه شو چې زما نه خو د دې سړي نړه ښه شو او زما دا نظر ورته لګي، دته څه نقصان پیښیږي، نو ما شاء الله کان وما لم یشأ لم یکن لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. دا وایا. او که په عربی کې نه درځي نو پښتو کې وایا. الله چې څو غواړي کېږي او چې څو نه غواړي نه کېږي. دا خو هر سړی ویلی شي که نه. الله چې څو غواړي کېږي، چې څو نه غواړي هغه نه کېږي. لا حول ولا قوة الا بالله. دا ورسره ووایه. نو ستا هغه بد نظر به هغه ته نه لګي. نو ګوره هر څیز کې د الله خوښه شامله که رب العالمین به د امداد وکړي. نو حضرت سلیمان علیه السلام انشاءالله و نه وی. چې وی نه وی، نبی علیه السلام فرمایي چې شی هسې لاړ. یعنې بچو هغه سلو ښځو بچي راونړل. که ویلې وي سلو واړو به زامن راوړی او هر یو به د الله په لار کې مجاهد و. دا د جهاد سره د شوق و. په دې سوچ چې زما د به سل هلکان پیدا شي او مجاهدین به یې رونو. اسونه یې ساتلي وو. سار او مازدیګر به یې په اسونو باندې لاس راښکه. لکه اس باندې سړی په دې شا لاس راکاږي، په دې سټ وله لاس راکاږي، خوشحالی ورته. هغه زمانه کې خو اس داسې و لکه دې زمانه کې چې توپ او ټینک څنګه شی دی. یو ځل د مازدیګر نه پس دا اسونو چې کم مشر و هغه ته یې دا ټول جنګي چې کم اسونه یې دا را مخامخ کا. لږ زه معاینه کو لکه یو کمانډر ان چیف یا یو بادشاه راشي هغه د هغه خپل فوج د هغه ګوري، هغه پریټ او هغه قصې پسې هغه تماشه کوي. دارنګې د وي دا خپل زما چې څومره اسونه دي شاه سواران دي را مخکې کې لږ اندازه دي. ځکه عمر او ژوند یې ټول په جهاد فی سبیل الله کې تیر شو. اسونه یې را مخامخ کړل، دله یې ډېر زیات خوند ورکړ. کله یو اس باندې لاس را کله بل باندې، او اسونو مختلف قسمونه دي. خبره دې ته ورسېدله چې نور په پرېوتو شو. نور پریوزي حتی توارت بالحجاب. نور بس تقریبا پریوزي. اوه خدای دا مې څه وکړل. دا خو د مازدیګر مونځ رانه لاړ. نور قریب دی چې پریوزي. اوس دې وخت کې چې دا اودس کوم مونځ کوم خو نور به پریوتي. د اسونو د برکته دوه کاره وکړل.
یو خو الله ته سوال کو چې یا الله د انور له غوندې ودروه چې زه دا خپل مونځ وکړم. ټیک ده غلطي زما شوې ده خو ما د الله په لار کې د اسونو تماشه کوله د هغې معاینه مې کوله نو خدایه ما نه دا کار وشو د انور راته ودروه. نو یو روایت کې راځي چې رب العالمین یې دا سوال قبول کړ. نور یې ورته په انتظار که ودره د د خپلو ملګرو سره مونځ وکړ. د هغې نه پس ښه د دې سونو د وجې د ما نه دا مونځ پاتې شو. قرآن حکیم کې الله فرمایي فتفقا مسحا بالیمین والاعناق. داسې دی که نه شروع یې پرې وکړله وی را دې خوا کې اسونه ټول ذبحه کړل حلال یې کړل. زر اسونه په یو وخت قربان کړل حلال یې کړل. اسونه اوس هم زمونږ په د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه په مذهب کې خو دا مکروه تنزیهي د غوښه خوړل راجح قول دا دی. یو کې مکروه تحریمي راځي یعنی بهتره نه ده چې سړی یې وخوري. خو شافعي صاحب او مالک صاحب او د احمد ابن حنبل مذهب دا دی چې دا غوښه پاکه ده حلاله ده هغوی یې خوري او د هغې شریعت کې هم خوړل جایز زر اسونه یو وخت کې قربان کړل او ذبح یې کړل حلال یې کړل. ولې د دې د وجې نه ما نه مونځ پاتې شو. اوبه کې څوک داسې اوسه د دوکاندار د لاسه د دوکاندارۍ د وجې نه مونځ پاتې شي دې به د هغه لږ وخت هغه ګټه د الله په لار کې خیرات کړي سوال نه پیدا کړي. زمیندار نه د خپل ګوډ او د خپل زمیندارۍ د وجې د ماښام یا د ماسپښین مونځ لاړ شي دې به داسې وکړي ورېږه یو ګېډی ګني خیراتي ورکوم ځکه په دې زما نه مونځ لاړ یو دړی لوګان خیراتي ورکوم ځکه زما نه پې مونځ لاړ داسې که چا وکړل بیا به تې مونځ نه ځي. نه اکثر مونږ مونځ له هېڅ اهمیت نه ورکوو. خلک خپل کاروبار کوي ماسخوتن چې فارغ شي وي دا مونځ به ټول په یو ځای وکړو. دا ډېره خطرناکه ګناه درونو. نو دومره سخي دي چې هغه ټول ذبحه کړل او خلکو ته یې وایي ځای خیراتي غوښې چې څومره وړی نه وړی. یو ځل یې د الله نه سوال وکړو. بادشاهي هم درنه ده او پیغمبري هم درنه ده. وی الله ته خو بندوبست کړی دی ټول مخلوق او ما د دې ډېر لوی طاقت را کړی دی. ځکه تېره جمعه مې ویلي چې سوال یې څه کړی رب هب لي ملکا لا ينبغي لاحد من بعدي. خدای داسې بادشاهي راکړي چې تر قیامته پورې بل څوک داسې بادشاهي ونه کړی شي او الله ولا هغه سوال قبول کړی. نو غله ډېره وه پیریانو دیوانو به یې خدمت کو او خوراکونو میوې ډېرې وې. وی زه دعوت کوم ټولو څیزونو له ډوډۍ ورکوم. الله وی مک به دا کار نشي کولی. وی الله تی اجازت راکړ ستا اجازت غواړم. وی ښځه در مې کې اجازت غنمان او چې په هغه زمانه کې څومره غله ده خو چې په پیریانو یې کار کو هغه یې وکرل او د دنیا خوراکونه هر څه یې راجمع کړل او د دریاب په غاړه یې د ډوډۍ انتظام برابر کړ. باد یې تابع و. ما تېره جمعه کې درته ویلي و هوا یې پې چالو کړه چې تاسو په دې لګئ چې دا خوراک څښا نه شي. پیریان دیوان یې مقرر کړل چې دې ته څوک څه نقصان ونه رسوي. پخلي لګیا دی پخلي کېږي د کبانو خپل خوراک تیارېږي او د مارغانو خپل تیارېږي د انسانانو خپل تیارېږي د پیریانو خپل خوراک د هر چا خپل خوراک تیارېږي لګیا دی. او ما تېره جمعه درته پوره تفصیل ویلی دی چې مارغانو په ژبو دی پوهېده او رده په خبره هغوی پوهېدل. هغې سره به هم خبرې کولې چې هر څه تیار شو الله نه مشوره واغشته. ځکه پیغمبر په هر کار کې د رب العالمین سره مشوره کوي. وی الله خو ډوډۍ شروع کوم خو د کم مخلوق نه مخکې شروع کوم. وی سلیمان ستا خوښه ده چې چا نه شروع کې وی د کبانو نه مخکې شروع کړو. د هغه دا خیال و چې دا کبانو ته به زه آواز وکړم ټول به د دریاب دې غاړې ته راغونډ شي او داسې یو له شل بوجۍ به ورغورځوم نو کب به څونه خوراک کوي. یو کب چې 5-6 دانې غنم وخوري نو پې مړېږي یا یو چټاکی غوښه چې وخوري نو ده پې موړ شي. زیات نه زیات 1/2 کیلو غوښه چې وخوري نو مضبوط کب پې مړېږي. نو ما د هغې انتظام کړی دی او د یوې ورځې د ډوډۍ بندوبست میلمستیا د یو وخت نه ده د پوره ورځې میلمستیا ده. لا ولې وی د کال میلمستیا کوم وی دا خو بلکل نشي کولی. وی د میاشت کوم وی دا هم نشي کولی. وی ښه ده یو ورځې به وکړم وی دا هم نشي کولی. ده یې تمنا وه. وی د یو وخت خو به وکړم وی ښه ده ده د ورځې نه وخت له راله خبره. نو وی زه ټیک شوه اعلان وکړه ستا اواز به زه د دریاب د ټولو کبانو ته او د حیواناتو ته ورسوم. په دریاب کې په لکو نه په اربهاو حیوانات دي او مختلف قسمونه دي. څوک د انسان په شکل او څوک د بل شي په شکل څوک د بل شي په شکل مختلف قسمونه دي. اواز یې وکړه ټول راجمع شو. وی تاسو زما نن میلمانه خوراک به زه در کوم. زه به د دریاب دې غاړې ته در غورځوم او تاسو په ټیل ټال نه کوئ ټول به خورئ. د ټولو خوراک به رسي
نه چې څوک به پاتې کېږي. لکه اوس هم بعضې خلک اعلان کوي که نه، لکه خدای موخه ګڼه ده خو ګزاره کوی ټول به وخورئ خو څوک مخکې څوک وروستو. ډېره ښه یو کب خوله راوچته کړه. چې راوچته یې کړه نو یوه جامې د هغه غلې چې هغه په څو میله کې هغه انتظامات یې کړي وو یو طرف ته کېښوده او بله جامې بل طرف ته کېښوده. خو چې شی راغونډ کړ سکنجه راغونډه شوه چې څومره خوراک و ټول په یوه نوړی د هغه کب ګېډې ته ورسېد. دقسې حق دق پاتې شو چې کاکا دا څه وشو چې څه وه خو د یو خوړل. دا نور کبان به څه خوري او دا نور خلک به څه خوري. نو سړی خفه شي له غوندې که نه وایي خو هر څه تا خلاص کړل. کب ته وایي اوس په خبرو د حیواناتو خو پوهېږي قرآن حکیم کې راځي تېره جمعه مې درته ویلي هر څه خو تا خلاص کړل دا دې نورو ته یې څه پرېښودل هر څه دې خوړل. کب ورته وایي مېلمه ته څوک داسې رټ جواب کوي لکه دا ما ته چې دې وکړه زه خو تا نن مېلمه کړی یم. بس دی پوه شو وی روزانه ماله الله دون وړی دومره راکوي لکه دا چې څونه مې ستا ده وخوړه دون وړی. نو نن چې ستا مېلمه شوم د الله نه دې زه په ټیکه واخیستم نو یوه دې راکړه او یوه مې پاتې شوه. اوږې به ګرځم اوږې به ګرځم. رونو داسې ده که نه ده؟ رزق څوک ورکوي؟ الله ذوالجلال ورکوي. قسم دی چې رزق مونږ خلک وایو که غلا مې ونه کړه دا لوږې به مړ کړم که ډاکه مې ونه کړه دا لوږې که رشوت مې وانه غي بچي به مې څه خوري. او الله یو ما من دابة فی الارض الا علی الله رزقها. د دې ټولو د رزق او د روزۍ ذمهداري د رب العالمین ده. په دریاب کې څومره حیوانات د ټولو روزي نه پټي شته او نه کاروبار شته او نه څه ډیوټي شته او نه ځمکې شته او نه دوکاندارۍ شته او نه چېرته منډۍ شته او نه سبزي منډۍ او ټولو له الله رزق ورکوي. ته وایې خو دومره رزق به د کمې خوري؟ دا خپل بچي به خوري دا بچي لویږي څنګه؟ دا دومره کبان پکې د کم ځای نه راځي. مضبوط مضبوط حیوانات په دا ځمکه کې دننه وګوره داسې حیوانات چې هغه د ځمکې سر ته هم نه روځي چینجي او داسې ځمکه کې دننه لویږي. چا له الله په لرګي کې رزق مقرر کړی دی چا له الله په کاڼي مقرر کړی دی چا له الله په اوبو کې چا له الله په وچه رزق مقرر کړی دی. څوک په هوا لوځي خو روزي رسان الله د ټولو له رب العالمین رزق ورکوي. بس وی الله زما توبه ده بس ما ته پته ولګېده چې بغیر ستانه د مخلوق روزي او رزق بل څوک نشي پوره کولی. یو ځل په لاره روان دی مکې مکرمې ته ځي. ځکه ما بله جمعه درته ویلي و چې بیت المقدس یې جوړ کړ ډېر مزېداره واله. مکې مکرمې ته روان دی بیت الله ته په دې علاقه چکر لګی. هوا تخت اوچت کړی دی. راغی د مدینې منورې په علاقه هلته یې دمه وکړه او خپلو ملګرو ته نشاندهي وکړه چې دا یو پاکه ځمکه ده او نبی آخر الزمان به دلته هجرت کوي راځي به. بیت الله ته راغی د بیت الله طواف یې وکړو او بیا د یمن د سرحد سره یو ځای کې دمه شو. تا ته به یاد ما تېره جمعه ویلي و چې شپږ لکه خلک به ورسره یو ځای ګرځېدل. داسې نو لکه زمونږ د خلکو جهاز کې 5-5.5 خلک چې راځي او کار به یې د دیوانو مارغانو نه اخېسته هدهد یې ساتلی و. هدهد مولا جرګک ته وایي د اوږد غوندې شی نه مولا جرګک. دل الله یو صفت ورکړی دی مارغانو الله صفتونه ورکړي. یو خو ده به د چیټي رسان کار کو ډاګي یو ځای نه بل ځای ته به یې خط لېږه دله به یې ورکړه مخوکې کې به ونیوه به یې ورسو نشانه را د ډېره برابري. دویم د اوبو د معلومات کار به یې ته اخېسته چې ته وګوره اوبه کم ځای دي کم ځای نشته. نو چې یو ځای ته به دې لاړ هغه به وایي چې دلته اوبه شته نږدې دي دلته لرې دي. نو بیا به پیریانو دیوانو باندې هغه ځای کنه اوبه به یې ترېستې. الله حیواناتو له پوره طاقتونه ورکړي دي. اوس دا مولا جرګک دا کار دی اوبه معلوموي. حضرت ابن عباس رضی الله عنه یو سړي تپوس وکړ. ابن عباس صحابي د نبی علیه السلام د تره زوی وی دا هدهد مولا جرجک کې دا کمال دی چې دی اوبه معلوموي. وی او وی څومره لاندې په میلونو لاندې معلوموي چې دلته دونه اوبه دي دلته دومره لاندې دي او دلته دومره اوچتې دي دا پته ورته لګي. وی ښه نو چې دې دونه معلومات کولی شي نو چې دا ماشومان ورته لټ کېدي او په لټ کې ورته دانه کېښوده نو په میل کې لاندې اوبه معلوموي او په هغه لټ کې هغه دانه نه او هغه دانې له لاندې دي نه چې دانې له لاندې لټ دی که ټونګه پې وام د هلک را باندې راوړي او نیسي مې. خشته جواب ابن عباس صاحب وله ورکړ. هغه ورته وایي وی اذا جاء القدر ذهب اللب وعمي البصر. وی چې تقدیر کله راشي که نه نو عقل هم ختم شي او سترګې مړندې شي. اذا جاء القدر ذهب اللب
د انسان عقل لاړ شي ختم شي وعمي البصر سترګې ړندې شي په لاره به روانې خله ته پته ده چې دا سړک دی ورېږه یو خوا بل خوا به وګورم که نه چې څه شته که نه لیکن دماغ یې کار نه کوي نه یې غواړي چې ګاډي ووایي مړ شي خپې وخوېږي لاندې وغورځېږي د کوټې نه پرېوت څوک په خوښه دا کار نه کوي خو خطا شي دماغ کار پرېږدي چې تقدیر راشي نو یو ځای کې دمه وکړه ملا جرګک به مخکې لېږه چې کوم ځای کې به یې دمه کړو وګورو اوبه شته که نشته هغه راغی وی حضرت دلته کې ډېره زیاته اوبه ده او ډېره نږدې ده دلته دمه وکړې هغه ځای کې پړاو واچو خیمې ښخې شوې ملا جرګک لږ کې سوچ کړی دی چې زه راشې زه به هم یو چکر ولګو ځکه چې دوی تر څو خیمې ښخوي او بیا دمه کوي او د اوبو ضرورت راځي ما خو ویلې نه چې اوبه شته زه به هغې پورې راغلی قرآن حکیم کې الله تعالی فرمایي ښه دې لار چې ته داسې بره یو پرواز وکړو دا د یمن د سرحد سره نږدې علاقه ده چې پرواز یې وکړه یو بل ملا جرګک ورته د هغې علاقې په مخه ورغی هغه سره یې خپلې خبرې اترې وکړې څه کې ته ده کمې وایي زه خو د شام یم او سلیمان علیه السلام سره ګرځم هغه سره راغلی وایي ته را کوم ځای وایي زه د یمن د علاقې یم د سبا وایي دلته دغه شته څه آبادي شته او دلته خو یو ډېره زبردست آبادي ده یو ښځه ده او د هغې نوم بلقیس دی او هغه د هغه خلکو مشره ده او د هغې لاندې د دنیا وزارتونه دي ډېر ناشنا تخت شاهي دی بلا فوج دی دې ملا جرګک وی راشه معلومات به حاصل کړم او سلیمان علیه السلام ته بالو ورسره لاړ چې لاړ هغه ټول ارض یې په خپلو سترګو وکتل دلته د سلیمان علیه السلام د مانځه وخت راغی چې مانځه اواز راغی وی هدهد څه شو هدهد نشته بس غصه شو چې دې نېکبخت موږ ته اوبه ښولې وې چې موږ اوبه رایستې وې چې مونځ هم کړی وې لأعذبنه عذابا شديدا او لأذبحنه او ليأتيني بسلطان مبين یا به دې ما ته دلیل پیش کوي چې دلیل باندې به خبره کوي ګوره داسې خبرې کوي لکه عام انسانان چې بل سره کوي دلیل خو انسان پیش کوي حیوان نشي پیش کولی لیکن زمارونو ما تېره جمعه تفصیل درته ویلی دی چې د حیواناتو سره د هغه دغسې تعلق و لکه خپل عام لښکر سره چې څه کوي د هغې په خبرو پوهېدل خبرې جواب ورکول هغې سره خبرې اترې کول عام د لښکر د یو کاردار کار به یې اخېستو او یا به ذبح کوم او یا به داسې کوم چې سزا ورکوم چې دنیا کې به داسې چا چاله نی ورکړي سره اوس بڼې به ترې غونډې وباسم دغه دی چې ملا جرجک ښکاره شو چې راغی سلیمان علیه السلام ته پیش شو چېرته تللی وې څه دی کول وی صاحب ما خو یو ناشنا خبرې راوړی جئتک من سبأ بنبأ یقین یو ښار د سبا ورته وایي د هغې نه مې یو خبره راوړو یقیني خبره مې راوړې ده څه دې راوړي دي وی هلته خو یو ډېر لوی قوم دی او ناشنا بادشاهي ده او یعبدون للشمس د انور عبادت کوي د انور عبادت کوي صاحب او ستا په ټول سلطنت او بادشاهۍ کې خو د انور عبادت نه کېږي د یو الله عبادت کېږي د دې غم پکار دی وی رښتیا وې وی بلکل رښتیا وې وی زما یو خط وله ورسولې اوس به پته ولګي خط در کوم او چې خط وله ورسې نو یو غاړې ته کښېنه د هغوی نه غلې غوندې او تماشه کوو چې هغوی به څه وایي د هغوی معلومات به وکړي ماله به راوړي خط یې ورته ولیکه قرآن حکیم کې الله تعالی فرمایي پوټې خط دوه ګوتې خط یې ولیکه انه من سلیمان و انه بسم الله الرحمن الرحیم الله تعالی علی واتونی مسلمین دا خط د سلیمان علیه السلام بادشاه را طرف نه او دا خط شروع د الله د نوم نه شوې ده بسم الله الرحمن الرحیم د الله په نوم شروع کوم کم الله چې نهایت مهربان او ډېر زیات رحم کوونکی ذات دی هېڅ کبر به نه کوې لویی به نه کوې پر خپله بادشاه به فخر نه کوې او زما له طرف نه دی اعلان دی چې ټول مسلمانان چې ماله راشئ ګنې نه مو پرېږدم د سلیمان علیه السلام روب دبدبه د بلقیس ته رسېدلې وه د مخکې نه چې دا خط یې څنګ یوړه په مخوکه کې نو هغه به په شاهي محل کې دننه اوسېدله ډېر لوی تخت او تخت شاهي هغې کې ملاس سره دا بلقیس او دا خط په دې سوړه وردن نه شي دروازې بندې وې هغه یې یوړو د هغې په هغه سینه د پاسه هغه خط ور وغورځو او لاړ یو ګوټ کې کېناسته اوس د ښځې څه ګمان راځي چې دا خط به دې هدهد راوړي ملا جرګک به راوړي مارغان خو ډېر ګرځي په تاسو په چا خیال راځي چې دا شعر یې مارغه راوړو دا چې را بیداره شوه ویې کتل خط یې په سینه پروت دی خط یې کولو کړ خط د سلیمان علیه السلام او په خط باقاعده مهر لګېدلی دی اعلی قیمتي مهر ابه داسې و لکه دا اوس هم بعض انسان په لفافه کې د دې بورډ دا پرچیني یو نستی بورډ هغه چې په هغه لفافه کې بند کړي د پاسه پې لاک ولګوي او د هغې د پاسه یو سټمپ مهر ولګوي چې پته ولګي چې دا کولو شوی نه دی
دغس یو مهر یې پې لګولی او بعضې مفسرین لیکي چې د عنبرو او د مختلفو خوشبودارو څیزونو مهر په زمانه کې چې څه منبرانو د هغې میټینګ نه و فوجي جرنیلان وغیره او خط یې ورته وښو چې دا خو ماته یو خط راغلی دی او داسې خط چې ډېر مزیدار کتاب کریم قرآن حکیم کې الله فرمایي ډېر د عزت خط دی او عزت ته معلومیږي او د سلیمان علیه السلام د طرف نه دی ځکه دې خو د هغه نوم اورېده او پکې دا الفاظ ذکر دي چې بسم الله الرحمن الرحیم د الله په نوم شروع کو چې څوک نو ډېره دا معلومیږي یو سړی چاته خط لیږي نبی کریم صلی الله علیه وسلم هم چې خطونه لیکلي دي لاول خپل نوم لیکلی دی ښه د دې واقعه مې دې دپاره شروع کړې ده چې تاسو ته د یو پیغمبر قوت طاقت معلوم شي د الله امداد او دې کې چې کوم مسایل دي چې هغه معلوم کړي غټه خبره ده نو خط چې لیکي لاول به خپل نوم لیکي دا عامه قاعده ده نبی علیه السلام چې کومو بادشاهانو او خطونه لیکلي دي اول خپل نوم لیکلی دی من محمد صلی الله علیه وسلم من محمد عبد الله ورسوله د محمد صلی الله علیه وسلم د طرف نه دا خط دی چې د الله بنده او د الله رسول دی اله هرقل عظیم الروم یو بادشاه ته خط لیکلو د هغه نوم هرقلو عظیم الروم چې دا د روم بادشاه دی نو علما د دې نه معلوموي چې خط لیکي مخکې به خپل نوم لیکي او زمونږ د پښتنو یا زمونږ د اردو والا او د خط طریقه څه ده لاول چې چاته خط لیکي د هغه نوم ولیکي وروسته خپل نوم لیکي دا غلطه طریقه ده ولې د مخکې خپل نوم ولیکه چې چاته ورسي چې هغه ته د مخکې نه پته ولګي چې دا د پلان کې خط دی د هر چا د دوستانو د ملګرو یو بل سره خپل روابطي نو هغه بعضې وخت کې مونږ لم خط راشي یا تاسو لم راشي نو چې خط نیمې ته ورسوي نو زر یې وګوري لاندې چې ورېږه لیږلی چا دی ځکه دا انداز د بیان خو څه جدا غوندې معلومیږي دا خبره خو ډېره خشته ده یا ستغه ده یا د دمکۍ ده ورېږه چا را لیږلی دا خط نو چې هغه سړی په کړاو کې اچي او بیا وروستو ګوري چې کومه کرښه کې نوم دی نو د مخکې نه ورته خپل نوم ولیکه نو یو د خط طریقه دا ده چې خپل نوم به باقاعده د خط په اول کې لیکي دویم چا سره چې د ملاقات وکړو نو خپل نوم به ورته اخلي فلان کې نبی علیه السلام مبارک یو صحابي دروازه وډبوله تپوس یې ته وکړي من څوک من هو هغه وی انا معنا زیمه نو نبی علیه السلام وفرمایل انا زه خو زیمه انا څه ته وایي نوم اخله چې نوم دې څه دی نو طریقه دا ده چې څوک د چا ملاقات ته لاړ شي او دروازه وډبوي او هغه ته تپوس وکړي نو دی فورا خپل نوم ورته وایي فلان کې چې د هغه په دماغو بوج را نه شي پته ورته ولګي چې د سړي سره د ملاقات ضرورت شته نشته دروازه کوله وکړم یا نه کوم دا د مسلمانۍ طریقه ده یا دې زمانه کې څوک په موبایل چا سره خبرې کوي یا په ټلیفون خبرې کوي نو چې څنګه میلاو کې نو فورا خپل نوم ورته اخلي فلان کې خبرې هغه ته پته ولګي چې څوک نو بعضې وخت مونږ سره هم څوک خبرې کوي هلکه څوک ها اوس مې لکه نه پېژنې ها خدای نو علم غیب خو اطلاله دی ما ته څه پته لګي دا ښځه بس اوس لوی خلک شوی که نه اوس ته مونږ څه پېژنې ګوره بل سړی دې په کړاو کې واچو هغه دې په پریشانۍ کې واچو بې ځایه خبره دې اوږده کړه کېدي چې د هغه څه ضروري کاري نو د مسلمانۍ طریقه باندې چې مونږ عمل کوو د دنیا او د آخر دواړه کارونو به راته اساني روړو ما ته مخکې ورځو کې ما یو شاګرد ټلیفون وکړو په بنیاتۍ ونه هغه چې ټلیفون یې وکړو نو ما ته څه وکړې یاره جي ما خو سهار هم درته سره خبرې کړې وې ته ما نه پېژنې خدایه نو سهار خو ما سره پنځو شپږو کسانو خبرې کړې دي نو ته پکې کم یاوې څه پته لګي ما نو دا شی به بالکل قطعا نه کوې او په دې نیت یې کوې چې دا د نبي علیه السلام مبارک طریقه ده نو الله به اجر او ثواب هم درکوي نو که چا له ملاقات نه مخکې لاړې خپل نوم به اخلې خط کې خپل نوم مخکې لیکه دارنګې په موبایل یا په ټلیفون چا سره خبرې کوې فورا خپل نوم اخله د فلان کې خبرې کو دا هغه زړه غواړي خبره در سره کوي که نه غواړي نه کوي یا که دوست دی مصروف یې ته به وو چې رور لږ ساعت پس خبرې کوو او که خیر خو لکه مخکې خپل نوم اخیستل پکار دویم نمبر د الله د نوم نه به شروع کوې بسم الله الرحمن الرحیم ګوره سلیمان علیه السلام بسم الله الرحمن الرحیم ووایي نبی علیه السلام چې خط لیکي بسم الله مخکې کړی خپل نوم یې رستو کړی سلیمان علیه السلام خپل نوم د هغې نه مخکې کړی دی بسم الله رستو کړی نو الله نوم باخلي بسم الله الرحمن الرحیم که چا سره په ټلیفون خبرې کوي او که چا له ملاقات نه ورلی نو فورا بسم الله وایا او یا چا سره خط لیکي نو بسم الله الرحمن الرحیم لیکه زمونږ بعضې خلک د بسم الله په ځای دغه 786 لیکي د دې حیثیت نشته
786 څه شی دی؟ بسم الله د عربی الفاظ دی، د قرآن یو آیت دی بسم الله الرحمن الرحیم، او قرآن اسم للنظم والمعنى جميعا، د لفظ او د معنا د دواړو نوم دی. نو 786 به ټیک د معنا ورکی، لیکن په 786 کې د الله برکتی نوم نشته. الله پکې شته نشته، الرحمن پکې نشته، الرحیم پکې نشته. نو بعض خطونو کې خلق بسم الله نه لیکي، او دلیل څه نیسي؟ یاره چې دا خلق بیا سبدیا بددي احترام نه کوي، نو دا لارو کوڅو کې غورځي، نو په دې وجه بسم الله نه لیکو. خنو چې تا لاندې خپل نوم لیکلی دی عبدالرحمن، نو رحمان د خدای نوم نه دا دی وایي لیکو، هغه دې پکې لیکلی دی. د چا چې ترې خط ولېږو د هغه نوم دې لیکلی دی، په خط کې دي 50 نومونه لیکلي دي، جمنین تمسی او متمنی شرکت 50 یو خوا لیکلي دي او 10 بل خوا لیکلي دي، په چا کې د الله نوم دی، په چا کې د پیغمبر نوم دی. نو د هغې د احترام د سره نشته، د بسم الله نه به احترامه نه یریږي. اخبارونه خو ګورې په هغې کې خو په سوونو د الله نومونه راغلي دي، د هغې د به احترامه نه خبرېږي. د دوکان سودا خو د اخبار په کاغذ کې خرڅی، وایي دا جي د انګلش اخبار دی، نو د انګلش په هغې کې د الله نوم نیسته. د الله د نوم به پوره احترام کې ته بسم الله الرحمن الرحیم ولیکه. هغه سړی که د الله د نوم احترام نه کوي، اپوی شه او خدای پوی شه. ته خپله غاړه خلاصه که د واده خط لیږې، که د مړي خط لیږې، که عام خط لیږې، بسم الله الرحمن الرحیم ولیکه کنه. او هغه مسلمان دی چې چاله خط لیږې، هغه د الله د نوم احترام وکړي کنه. بشر حافي لوی بزرگ تیر شوی دی، بشر حافي په لاره باندې او زبردست دغه دی، د شراب خور دی او بدعمله زناکار په خپله مخکې زمانه کې، او شرابخانې ته روان و شراب وله، په لاره باندې یو خط ولیکو مونږ ته، په هغې کې بسم الله الرحمن الرحیم لیکلی. چېرته یو کاغذ ټوکړه وه چې هغې راواغېست، د الله نوم دی پکې، نو زر فورا کور ته لاړ، کاغذ یې صفا کړ. هر انسان په زړه کې یو جذبه او یو قدر راځي، او هغې بند کړ، خوشبویي پې پورې کړه، او پخوا خلکو پټکي به په سرول، دا یو رواج و. اوس هم بعضې علاقو کې خلک پټکي د رواج د وجې نه په سروي، د هغه پټکي په هغه ول کې هغه د الله نوم ور ومنډه. یو احترام یې هلکې راغی چې شرابخانې ته به ته پټکې به یې راواخېست، میز پورې به یې ویزان که، وایي د الله نوم دی پکې، دننه به لا. او چې واپس به راغی پټکې به یې راواخېست، په سر د پاسه به یې کېښود. زمانه تېرېدله، دغه علاقه کې یو عالم و عالم رب العالمین په خوب کې ولید. الله ډېرو خلکو په خوب کې لیدلی دی. رب العالمین په خوب کې ولید. احمد ابن حنبل رحمت الله علیه یو کم 100 کرته الله په خوب کې ولید. وی په سلم کرت مې کې ولید، یو تپوس پته کوم. نو چې په سلم کرته الله په خوب کې ولید، وی الله وی یو شی راته وښایه چې په کوم څیز به تا ته بنده در نږدې کېږي. نو د قرآن یې ورته وښو چې قرآن باندې ما ته الله بنده ډېر را نږدې کېږي. نو دغه عالم خوب کې رب العالمین ولید، الله په خوب کې ولید. چې ویلي ده الله ورته وی ورشه او بشر ته بشر حافي ته زما سلام ووایه. دی چې را بیدار شو، تپوس کوي یاره بشر حافي، هر سړی ورته وایي هغه بشر خو بل نشته، او دغه شرابي بدعمله زناکار شته، بل نشته. وایي اوس هغه ته د الله سلام څنګه ورسو؟ یو نه بل نه تپوس کوي. خوب شا ګاونډ کې په بله شپې بیا رب العالمین په خوب کې ولید، زما سلام دی ولې ونه رسو؟ الله ما له حیا راځي چې ستا سلام دغه سړي ته ورسوم. دا خو زه ګورم که بل نوم باندې بشري، خو شرابي دی، همدغه شرابي ته ورسوه. چې را بیدار شو، چې تپوس یې کور نه معلومات یې وکړل، بشر حافي وی هغه تللی دی شرابخانې کلب ته تللی، شرابو والا کلب شرابخانې ته. بس الله حکم و ایثار نه شو، نیغ راغی دروازې و څوکیدار ته بشر شته؟ وی یو. وی څه کوي؟ وی شراب یې څکلي دی او نشه پروت دی. هله وی ما ورته یاد که زه یو پلانکې مچی راغلی تا سره یې کار دی. چې ورغې ویې لقو او شرابو په نشه کړو، ورته یې ویې د کلي هغه پلانکې مولانا صاحب راغلی دی، تا سره څه خبرې کوي؟ بس هغه ویې ګنده اسرائیل علیه السلام د هغه په شکل کې راغی. ځکه ما سره د مولانا صاحب څه کار دی؟ په ما څه کوي؟ دا جوړ اسرائیل علیه السلام د ملا شکل کې راغلی دی او جوړ چپه کوي مې، بېغمه کوي مې. بس هغه د یارې نه ته هغه صاحب هغه نشې هغه اثار ختم شو، په منډه راغی. چې څنګه راغی دا مولانا صاحب ورته غاړه ورته وی یو خبره درته کوم، استاد په ذات ته الله قسمې رښتیا به راته وي. وی وایه څه خبره کوې؟ زر وایه څه چل دی؟ ورته یې وی یاره لږ په سا صورت شه، ما دوه شپې وشو چې رب العالمین په خوب کې لیدلی او په تا سلام دی. چې دی ولیدل دا خبره یې واورېده، په ژړا شو، خپل پټکې را په سر کې ویده چې زه څه کوم او الله ما سره څه کوي. الله ګوره ډېر مهربانه ذات. سبقت رحمتي غضبي، د
سل موقع د الله د قهر راشي، یو موقع د رحم راشي، هغه یو کم سل غضبونو ته نه ګوري، یو رحم ته ګوري. حدیث پاک کې راځي چې د الله سل رحمت لري، یو رحمت دنیا ته رالیږلی دی او دا په دې خلکو کې تقسیم کړی دی. وایي چې دا پلار او دا مور په بچي رحم کوي. او تر دې حده پورې نبي علیه السلام فرمایي چې دا اس دا خپه په بچي کیږي او بچي چغه کی او دا اس د خپه اوچت کې رحم یې پرې راشي. یا لکه مثلا چرګه ده، هغې بچو له ته ګوتې یو څه څونه ټونګې در باندې لګوي، دا رحم. یا د سپي بچو له ته ګوتې یو څه چکونه در باندې لګوي. وی دا ټول د الله هغه یو رحمت دی چې تقسیم کړی دی په دې خلکو کې. د هغه یو رحمت په وجه باندې دا حیوانات او انسانان په خپلو بچو په یو بل رحم کوي. او یو کم سل رحمتونه الله ځان سره ساتلی دي. یرحم الله بها عباده یوم القیامت. د قیامت په ورځ به دا یو کم سل رحمتونه استعمالي او په خپلو بندګانو به رحم کوي. واقعي چې د الله دغه رحم را نه شي زمونږ بلا ګناهونه دي، قسم دی مونږ څه نه کوو. نو خبره مې دې پورې کوله چې هغه مړه کې سوچ کوو چې دا زه څه کوم، د الله ما سره څه کوي. وی د اول خو مولانا صاحب نن نه پس زما توبه بس، الله په ما سلام وی، نن نه پس زه به نه شراب څکم نه به ګناه کوم. او ته وی ته خپلې خبرې پرېږده، ما پوهې کا چې تا باندې الله دا سلام څنګه ویلی دی. وی نور خو اسم نشته، دغه یو مسلماني مې شته، باقي چې زما عمره څومره بدعملي ده دا په مخ د ځمکه په چا کې نشته. اوس هم در شرابو په دې نشه کې در سره روان یم، خو یو نیکي مې کړې ده. وی څه شی دی؟ نو پاک کاغذ پرچې وله د سر نه راوویسته. وی د الله دقه نوم مې په ځمکه مونتې و راوچت کړی مې او د هغې احترام مې کړی د دې یو رکوټي نوم. او د زبیدې قصه مې درته نه ده کړې. زبیده به الله د قیامت په ورځ باندې تپوس ترې کوي څه دې کړي دي؟ وی الله ما خو بلا خیراتونه او نهر مې راوستلې مکې مکرمې ته. وی دا خو ما طاقت در کړی، که ما نه وې در کړی طاقت او ما د بادشاه ښځه نه وې جوړه کړې، تا څه کولی شو؟ وی زه په یو ټکي دې بخم. وی نوړی دې روچته کړې وه خولې ته دې وړه او الله اکبر وویلی شو، زما نوم واغشتی شو. نو تا سر تورو نوړی دې واپس په پلیټ کې کېښوده چې د الله د نوم احترام کوم. نو سر دې پټ کړ، بیا دې نوړی اوچته کړه، د ما د نوم په دغه احترام دې بخم. وایه اوس مونږ څومره د الله د نوم احترام کوو؟ سړی ته وایي د الله لپاره ما ته څه مه وایه، د الله په نوم یې نه پرېږدې. قسم درته یو سړي وخوري په هغې اعتبار نه کوې. د الله نوم کاغذ د انګریزي اخبار، انګریزي اخبار کې د الله نومونه نشته، هغې کې سودا خرڅوي، هغې نه بوتۍ جوړوي. اخبارونه موږ دقسې غورځوو، دا خو اسانه خبره ده. غونډ راغونډ کړه، پوټې تیلې ورته ورته کړه، یو غاړه کې وسوځوو، راوړه دریاب کې وغورځوو. زما وروڼو د الله د نوم، د پیغمبر د نوم، د جومات، د قرآن د کڅوړې، د جومات د دغه پوړونو د دې به ټولو احترام کوو. دا زمونږ مسلماني ده او دا زمونږ شعائر الله دي. ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. نو خبره مې دې پورې کوله چې بسم الله د خط په اول کې خامخا به لیکي، دا پکې لازم، بسم الله الرحمن الرحیم. او بیا رکوټې لنډه خبره، الله تعلو علی واتوني مسلمین. کبر به نه کوئ، دعوت د اسلام در کوم، مسلمانان شو زما تابع شي. هغې چې خط وکړ بلقیس، هغه خپل چې څومره جرنیلان او وزیران او خادمان او خلق ورسره دي، ورته وی تاسو مشوره کوم، څوک؟ هغې ورته وی نحن اولو قوة وبأس شدید، مونږ خو ډېر لوی طاقت دی زمونږ. او فانظري ماذا تأمرین، باقي ستا مشوره ده، خو پام کوه چې لاندې خبره ونه کوې. زمونږ ډېر لوی طاقت دی، ډېر لوی لښکر دی او مونږ ډېر مضبوط یو، مونږ څوک نشي والی. که په مونږ څوک هم حمله کوي، مونږ یې طاقت لرلی شو. ځکه ما درته ووایي چې د هغې ډېر انتهایي مضبوطه علاقه وه. سبا تاریخ لیکي دا د یمن، اوس هم د یمن په علاقه کې دا شته، او د یمن په علاقه کې قرآن حکیم د دې صفت کړی دی د سبا. دا دومره عظیم الشان علاقه وه چې قرآن کې الله تعالی فرمایي وی د دې یو بند جوړ کړی، یو بند یې جوړ کړی، بند. او هغه بند زه حیران یم، اوس ساینسدانانو ته ګورو، هغه زمانه کې وګورو، تاسو زاړه آثار قدیمه وګورئ، حیران بشئ. 3.5 میله بند و، د توربېلې څومره دی؟ 3.5 میله بند. د توربېلې ټول به 1 میل بني، د یو غر نه بل غره پورې 3.5 میله اوږد، 150 گز، 1.5 گز اوچت او 50 گزه پلن. دا یو بند و، ډیم چې څه ته ویل کېږي. 3.5 میله اوږد او 150 گز، 1.5 گزه اوچت اسمان طرف ته، او 50 فوټه پلن. زما په خیال توربېلې والا به 50 فوټه پلن نی، 150
ګز به دا اوچت هم ني او 3.5 میله به دا اوږد هم ني، دې نه زیات ډیم او دې کې بیا کړکۍ جوړې کړې وې، کړکۍ په هغې باندې به اوبه پرېښودې مختلفو علاقو ته. اوس د بند کې کړکۍ جوړول او هغې انتظام به مي که نه، کړکۍ خو داسې نه چې څوک دې ورشي او کړکۍ دې کولو کې دونه د اوبو طاقت چې زور پرشر ورکولي نو هغه کولول هم اسانه خبره خو نه ده. معلومیږي دا چې په دې دنیا باندې یو دور د ټکنالوژي او د ساینس تیر شوی دی. دا بند په اسانه خو نه جوړېږي، دا یو بند او قرآن حکیم کې الله تعالی فرمایي چې ښي طرف ته او ګس طرف ته باغونه، دا قرآن وایي ګورې ښه، د الله کتاب دروغ نه وایي. او داسې باغونه په دغه علاقه کې چې هر قسم میوه پکې وه، هر قسم میوه او خوشبودار بوټي پکې وو. او مفتی شفیع صاحب رحمت الله علیه لیکلی دي چې خالی ټوکری به د چا په سر و، خالی ټوکری او د باغ په منځ کې به روان شو چې ته په خپله لار به تو خالی ټوکری به په سر وه، د باغ نه چې به وتنو ټوکری به د میوو نه بیا ډکه شوې وه، دومره به باغونه د میوو نه ډکو را پرېوتل به په دا ځمکه میوې، هر قسمه میوې وې پکې. او قرآن حکیم کې الله تعالی فرمایي چې دې خلکو له ما بهترین رزق ورکړي. الله قرآن کې صفت کوي، الله چې صفت یې یو شي کوي نو به صفت تابع دی که نه. په میلونو زما په خیال چې دې وخت کې زما ذهن کې نه راځي، ما بېګا یو تفسیر کته 360 مربع میلې خوده او کسونه خو چې دومره خو په علاقه کې باغونه خوارو او کم چې غټه شاهرا به وه لکه دا تنګي والا شو یا د مردان شو یا د پیښور، یو طرف ته باغونه او بل طرف ته باغونه. الله یو رزق ولا ورکړو او الله تعالی یو نعمتونه په دغې خلکو کړي او د دې تخت څونه به 40 ګزه اوږد د دې بلقیس تخت، 20 ګز چوړایي پلنوالی، 40 ګزه اوږدوالی، 15 ګزه اوچت. دا به د دې تخت 15 ګزه 45 فوټ ته جوړېږي. دا زمونږ دا 10-12 فوټه کې جومات چت دی، اندازه لګوه ته 15 ګزه اوچت او 40 ګز اوږد او 20 ګز پلن. دا به د دې تخت او هغې باندې به ورسره خپل ملازمین او په 7 محلاتو دننه به یې تخت شاهي پروت او د ریخمو بسترې او د ریخمو ګدایانې او مختلف قسم غمی او یاقوت ناشنا بادشاه او پلار یې بادشاه او د هغې نه پس دا بادشاه پر تخت ناسته او بلا ګورنران د مختلفو علاقې د دې لاندې هغې وي زمونږ مقابله څوک کولی شي. ښځه هوښیاره وه، ورته وې داسې کار دی ان الملوک اذا دخلوا قرية افسدوها وجعلوا اعزة اهلها ذله. وی پارام کېنی سلیمان هم طاقت تاسو نه اورېدلې ما اورېدلې دی. بیریان دیوان تابع دي او که زمونږ په دا وطن یې حمله وکړه مونږ عزتمن به ذلیله کي، هر څه به راله ختم کي، دا باغونه او دا وطن به تباه و برباد کي. داسې چل که وګورو یې چې دې واقعي پیغمبر دی او کام بادشاه دی. که دې پیغمبر یې خو تابع به شو او کام بادشاه بیا به ستا سره مشوره ومنم. وی یو ډالۍ ورته لیږم، یو تحفه او یو امتحان پې کوم، که ډالۍ یې قبوله کړه او امتحان کې کامیاب شو خو دې پیغمبر دی، او که دې کې ناکام شو نو عام بادشاه بیا ورسره جنګ کوو. اوس تحفه ډالۍ څه ده؟ ناشنا. وی 1500 غلامان 1500 وینځې وله لیږم، هلکانو ته د جنکو جامې او جنکو ته د هلکانو جامې، هلکانو ته لاسونو کې بنګړي او لوپټې په سر چې دې دا پته لګولی شي که نه شي لګولی، قابل دی که ناقابله، او مختلف قسم یاقوت او غمی او هیرې او لال جواهرات یې یو ځای کړل او اسونه او خان. وی دا ټول به د سلیمان علیه السلام ته تحفه به شي او په منځ کې پکې یو ملغلره کېښوده، هغې کې سورې کړې دی خو په داسې سینسي طریقه باندې چې هغه سورې کوږ دی. وی صاحب یو صرف یو شی به ستا زه معلومات کومه چې دا اوتار یې ورسره کېښود، بس نور یې غږ ونه کړو. هغه هدهد خو هر څه په د خپلو سترګو ولیدل، راوالوته سلیمان علیه السلام له راورسېد. سلیمان علیه السلام دا لوبه یې کړې چې 1500 هلکانو ته جنکو جامې چولي او جنکو ته هلکانو. دا خو دا خبره تا پویو. او بل دا دی چې ډالۍ تحفې رالیږلې ده او ستا معلومات کوي او یو ملغلره یې ښودې ده پکې سورې کوږ دی، تار ورسره پروت دی، تا معلوموي چې دا تار ته په دې ملغلره کې اچولی شي که نه شي اچولی، په خولې به راته غږ نه کوي. سلیمان علیه السلام نه چې دوی څنګه راورسېدل ډېر عزت او اکرام یې او ورته یې ویې وګوره چې غوسه کېږي به او که په نرمۍ به خبرې کوي، که سخته غوسه یې وکړه نو دا بادشاه دی پیغمبر نه، او که په نرمۍ ستاسو مېلمستیا وکړه نو دا معلومېږي چې پیغمبر دی. چې راورسېدل سلیمان علیه السلام ډېره ښه مېلمستیا وله وکړله په صحیح طریقه باندې او دغه دا ډوډۍ نه مخکې دا مونږ خو دغه طریقه ده چې مونږ خو به مونځ کوو او تاسو مونږ سره په دې خپل مانځه کې شریک شئ. قصه اوږده ده خو بهر کې اوبو ته یې کېنول
نو د جینکو د هلکانو د مخ د اوبو اچولو طریقه خو هر چا ته معلومه ده. هلکان څنګه په مخ اوبه اچوي او جینکې څنګه اچوي، او لاسونه جینکې څنګه اینځي او هلکان څنګه اینځي. نو پته یې ولګوله وایي دغه خوا کې دا چا چې ښځو جامې چولي دا هلکان دي، دې خوا کې دا نور جینکې دي. او چې هغه پلیټ یې ورته کېښودو یېرې، نو تاریخ لیکي، تفسیر خازن لیکلی دي، نو اوس بدې کې به تار څنګه اچوي، کوک سوري کې نرې تار اچول او ورته دام نه وي چې پکې واچوه، نو د وینه نه یې دا کار واخېسته. اوس حیوانات خو دي تابع که نه، وینه خوله کې تارونه و په سوري کې وردن نه شو بل طرف ته ترې ووته، قصه خلاصه. الله خو ګوره رب العالمین انسان زه کله کله حیران شم که نه، دا خبره اوږدېږي، ممکن د بله جمعه بس باقي وکړم، خو کله کله زه حیران شم که نه. د حیوانات یو کتاب مې کته، دا کونې نه دی، کونې دا کم چې په سارو کې کم کېږي حاجي صاحب، دې کونې د الله تعالی دا یو طاقت ورکړی دی، د غوږونه تیز دي، د دومره تیز غوږونه دي چې دې په میلیونو چرته قافله روانه وي که نه، نو ده ته دا پته لګي چې دې کې څاروي روان دي. پخوانو بادشاهانو چې به چرته ډاکوانو به ډاکه کوله، کونې به یې ځان سره ګرځو، تار به پکې چولو، نو په میدان به پرېښود، نو چې او په کم طرف روان شو دې به دې طرف ته قافله ده، کونې نه به یې دا کار اخېسته. یو پیشو ته وګوره په توره تیاره کې د مږې معلومات څنګه په اسانه کوي، موږ ته پته نه لګي، هغه ته څومره پته لګي. یو میږي ته وګوره، میږي په کومه دنیا کې ته معمولي غوندې ګوړه یو شی وغورځوه، د هغه د پوزې حس څونه تیز دی، کوم ځای نه معلومات کوي. داسې حیوانات دي. بیزو ته وګوره، بیزو ته قاري طویف صاحب رحمت الله علیه لیکلي چې په هندوستان ته موږ یو ځل لاړو، دارالعلوم دیوبند محتمن دی، یو علاقې ته موږ په هندوستان کې لاړو، هلته کې بانډې ته لاړو. موږ هغه خلکو ته چې تاسو خو ډېر ښه خوشحاله به یې، د بانډې ماحول دی. هغې وایي چې موږ د بیزوګانو نه ډېر تنګ دي، بیزوګان راځي او زموږ کټوۍ لته ورکړي ورسه توی کړي، ډوډۍ رانه تښتوي. نو ما دا چل وکړو چې زهر مراواش سنګتیا وایي هغه مو په وړو کې ګډ کړل، ډوډۍ م ته جوړې کړو، چې ډوډۍ م ته جوړې کړې وایي موږ هلکانو وایي بره په چت باندې مو ورته هغه زهر او هغه ډوډۍ معده کړلې چې د بیزوګانو به مو خلاص کړم. وی مونږ ورته ملګري ناست وي، دې کې یو بیزو راغله، وی چې را ډوډۍ اوچته کړله او پلاول یې پوزې له یې وړه، بوی یې کړه، وی کېښوده لاړ. وی لږ ساعت پس چې م کتل یو څو بیزوګانې نورې راغلې، وی هغې م هغه ډوډۍ بوی کړه او واپس یې کېښوده او لاړې. وی چې لږ ساعت پس م کتل، وی بلا بیزوګانې راغلې او هر بیزو سره شنه پاڼه ده، شنه پاڼه، او هغه شنې پاڼه یې کېښودې په هغه ډوډۍ یې شروع کړه، وی هغه ټوله وخوړه او هغه یوه شنه پاڼه یې ورپسې وخوړه. قسم دی هغه زهر یې وخوړل، غږ یې مته و. او یو ملګري راته خبره کوله، تبلیغي ملګري و، هغه افریقې ته تلي و، یو ملګري دا واقع کوله، وی افریقې ته یو ملګري تلي و، نو هغې یو کس پکې ږیره ویښته سپین و، نو بعضې خلک خو ږیره تورئ. هغه افریقې ممالک هم داسې دي چې لرې دي، هغې کې بعضې وخت کې دوکانونه هم نه میلاویږي، او دا کالاکولا والا څه دی هغه هیر څه شی دی هغه کلر والا څیزونه میزونه هم ورسره زړه کې سوچ کړی چې دا یو ډبې به پرېږدو چې اخره کې ځو دا به استعمال کړو چې وطن ته ځو. سفر کې په سپینه ږیره څوک څه کوي، کور کې په کارېږي توره ږیره. ښه نو بهر کې خو چې هلته کې څنګه اخري ورځې شوي دي که نه، نو ده اوس وي ناست دی نور ته چې دا ږیره به ځان له توره کړم، ځکه روان یو پاکستان ته، نو هغه ملهم یې راغېښتې دی، هغې خوشته کړې دي، نیمه ږیره یې توره کړه، نیمه پاتې ده چې دې کې بیزو راغله، بیزوګانې ځنګل کې ډېرې وې، هغه شی یې ترې واغېشته، هغه ده خو اوس ږیره توری، هغه شی یې ترې واغېشته، هغه ملهمه او اخوا ته دریاب ته وغورځو. اوس دا غریب حیران دی چې خدایه څه په غم وړېدم، اوس به مې نیمه ږیره توری نیمه به سپینی، او دکان به کوم ځای پیدا کوم او دا باقي دارو به کوم ځای پیدا کوم، دا ملهم دا څه په مصیبت وړېدم. وی داسې لوبه وکړله چې اوس لږ ساعت پس هغه بیزو راله وی مونږ چای یا ډوډۍ یا څه شی پخاو، نو وی څه ډکي راوړل، ډکي، او هغه ډکي یې په هغه اور کې واچول او هغه سوځئ. مونږ ورته غوسه م یو چې زمونږ د ملګري نه خو دې هغه تښتولې ده، خو کېدی چې دا بله بیزو وي هغې وی هغې ایرې کړله او هغه ایرې راواغېستې او داسې په ځان پورې مږي ورسو، او مونږ ته نیغه نیغه ګوري. مونږ ملګري ته وایي چې دا هلکه دارو یې دله جوړ راوړل، ځکه چې دا ایرې یې ترې جوړې کړې که نه، او دا مونږ ته نیغ ګوري او په ځان یې مږي دا دارو، دی تا له څه دارو مه راوړي. وی خیر هغه وایي چې ناسې په بد مصیبت ونړوي، مونږ وایي چې نه دا پورې که ته چل پکې شته. وی هغه ایرې راواغېستې چې د راشه تجربه خو به پې وکړو، نو هغې په هغه ږیره باندې پورې کړې، چې څنګه یې په ږیره پورې کړې چې لږ ساعت وشو ټول ویښته ترې وغورځېدل.
یا خدای دا څه په غم د بیزوګانو ووړېدو، اوس به دلته کې کال مو په تبلیغ کې تېر کړ، کلي ته به زوی به چې ښه نو دا دنه جوړ شو، تا تبلیغ له دې ګیره دې دغه کړله. خدای څه په مصیبت وړو. مونږ هم پریشانه وو چې دا اوس دا غریب دا به څه کېږي. او بیزوګانو په چوکې راواخېستې ځغلو. وی چې څو ورځې تېرې شوې که نه، او هغه ویښته د هغه ملګري واپس راوختل، تک تور راووتل، واپس تک تور راووتل، یو شان تور، یو سپین ډکې پکې. ګوره بیزو ته الله وله دا یو شعور به ورته ووایو، یو پویه به ورته وایو ورکړې ده. دا حیوانات دا وګورئ تاسو د مارغه ته یو چنچڼې ته وګوره ځان دغه جوړه کړي، پکې ګې واچي، د هغه خپلو بچو څونه تربیت کوي. تا نه به هسې تښتي او چې د بچو ورودي شي بیا به هغه څونه پینګار به کوي، وزرې به وایي د مارونو. نو خبره مې څه پورې کوله چې دا هدهد د هغه ځای نه ټول پوره معلومات راواغېستل، راویړل، او بیا د هغه دغه نه څه ورته ویلې کېږي، دغه نه کار واغېست، هغه مزې په هغه دغه کې پې وردنده کړو. وی نه نه، او بیا ورته وویې چې دا هدایا مو واپس کې، او زه په دې نه دوکه کېږم، او بلقیس ته ووایه چې دومره لښکرې درلېږمه چې د هغې بس دغه نی سر او ویښ به نی معلوم، او زه تکړه شه. درېیمې جمعې داسې د قرآن حکیم د یو واقعي بیان شروع کړی دی، او رب العالمین چې په دې واقعه کې کوم مقاصدو ته اشارې کړي دي، نو هغه مقاصد مې ورسره رفته رفته لږ لږ بیان کړل. تېره جمعه مو دې ځای پورې خبره رسولې وه چې حضرت سلیمان علیه السلام د سبا چې کوم بادشاه و بلقیس د هغې ډالۍ او تحفې واپس کړې، او مضبوطه دمکي ورکړه چې زه د ډالو شوقي نیمه، انتم بهدیتکم تفرحون، په ډالو او په تحفو باندې تاسو خلک خوشحالیږئ. در حقیقت د دین مسله دا ده چې څوک چاله ډالۍ او تحفه یوسي نو هغه قبلول پکار دي. دې سره د انسان مینه زیاتیږي، محبت زیاتیږي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي یو بل له هدایا، یو څه تحفې، یو څه ډالۍ، یو څه په دې به مو یو بل سره مینه زیاته شي. نو حضرت سلیمان علیه السلام ولې دا تحفې واپس کړې؟ بعض علما خدا لیکي چې د هغې ځان له شریعت او زموږ ځان له شریعت چې د هغې په شریعت کې د غیر دین او غیر مسلم نه ډالۍ قبلول جایز نو. خو اصل خبره ورونو داسې نه ده. بلقیس چې دا تحفه او ډالۍ سلیمان علیه السلام له رالیږلې وې نو هغې معلومه و چې دې بادشاه د پیسو شوقي دی، د دولت او د ډالو شوقي دی، او که واقعي د الله پیغمبر دی. هغې د یو امتحان په شکل کې دا تحفې او ډالۍ رالیږلې وې. سلیمان علیه السلام خو یوازې بادشاه نو، د الله پیغمبر و، هغه ته وحی سره معلومه شوه، او هدهد هم ورته الوي چې تا باندې یو امتحان کوي، که ډالۍ دې قبولې کړې ګورې بیا ستا متعلق به د هغې سوچ دی چې د یو عام بادشاه دی. نو په دې وجه هغه تحفې او ډالۍ قبولې نه کړې، او دمکي وله ورکړه چې داسې لښکرې درلېږم چې د هغې د مقابلې به څوک ني، او تاسو سره به زه پوه شم، او یا به ایمان راوړی مسلمانېږې به هله به م پرېږدم، ګنې داسې لښکرې درلېږم چې د هغې مقابله تاسو نشئ کولی. او واقعي چې د چا انسانانو باندې لوی حکومت وي، او پیریان هم د هغه تابع وي، او هوری هم تابع وي، او مارغان هم تابع وي، د چا پلار به ورسره جنګ وي. او د ټولو د لویه خبره خو د الله امداد دی، ځکه دا ټول هر څه خو ورته الله تابع کړي. د الله امداد دی، د الله امداد کې چا سره وي او هغه په طاقت کې لږه وي، کم من فئة قلیلة غلبت فئة کثیرة بإذن الله. نو د الله په حکم او د الله په طاقت وړه ډله په لویه ډله غلبه حاصلولی شي. ډالۍ چې کله واپس بلقیس ته ورسېدلې او د سلیمان علیه السلام دمکي م ورته ورسېدله، نو فورا هغې بیا خپل میټینګ راوغوښته، او خپل وزیران او چې کوم فوجي مشران ټول یې راغونډ کړل، او بیا هغه خپله سر دوباره کړه خبره چې یاره دا سړی عام بادشاه نه دی، او دا د الله پیغمبر معلومیږي. د عام بادشاه خو پیریان تابع ني، ده خو پیریان هم تابع دي. د عام بادشاه خو
مارغان تابع ني له ده خو مارغان هم تابع وي دا عام بادشاه خو هوا تابع ني له ده خو هوا هم تابع ده نو ګورې چیل چال ورسره نرې پکار و ورتلل پکار دي مونږ به ورشو چې دې راځي او په مونږ حمله کوي او مونږ رسوا کوي د هغې نه ښه دا ده چې مونږ مخکې ورشو او بیا ګورو په خپله به ووینو که خبره همداسې وه نو ښه ده که نه مسلمانان به شو د دین به قبول کو بادشاهي به پاتې شي په خپل حال او که بالفرض دې رښتونې وي او مونږ بیا هم د دعوت قبول نه کړه د پیغمبر یې مونږ بیا هم د مرسته او نه کړه مونږ په ایمان راونهړه نو اخرت هم تباه شو دنیا هم غرقه شوه بادشاهي به هم لاړه شي ګوره هوښیار بنده و هغه چې کوم ایلچي و فورا یې ولېږه چې ته لاړ شه او سلیمان علیه السلام ته ووایه چې مونږ لا تا سره جنګ نه کوو مونږ درځو هلته به سره خبرې کوو مونږ ستا ملاقات ته در روان یو ملکې بلقیس چې کوم بادشاه ده زمونږ هغه سره د خپلو وزیرانو د خپلو مشیرانو د خپلو کاردارو ستا ملاقات له درځو سره مخامخ په مخامخ به خبرې وکړو حضرت سلیمان علیه السلام پوه شو چې دا را روانه ده انشاءالله چې دې کې به الله خیر راوباسي او دا به الله تعالی مسلمانوي نبی کریم صلی الله علیه وسلم هم دا عادت مبارک و چې په یو قوم به حمله کوله نو مخکې به یې ورله دعوت ورکړ ایمان راوړی که نه راوړی که دعوت به قبول کو مسلمانان به شو خبره به خلاصه شوه او که دعوت به قبول نه که بیا به یې ورته وی چې ښه نو بیا هم در سره جنګ نه کوو زمونږ حکومت ومنئ زمونږ مشري ومنئ زمونږ ټیکسونه ومنئ جزیه ومنئ غږ درته نه کوو او که دا به یم ونه منله نو د هغې نه پس به یې ورته بیا وی چې ښه نو بس را میدان ته شئ چې سره یو بل سره جنګ وکړو دا زمونږ د مسلمانۍ طریقه ده او هغه سلیمان علیه السلام هم په دې پوه شو نبی علیه السلام مبارک یو ځل جهاد له صحابه لېږل چې کوم صحابي مشر کړی هغه ته وی سرې دست جنګ مه کوه لاول دعوت ورکه که ستا دعوت یې قبول کړه ډېره ښه ده وی که یو قسم الله ستا په لاس مسلمان کړي دا تا د ډېرو غټو او قیمتي مالونو نه بهتره خبره ده نو سلیمان علیه السلام هم دا خیال و چې بادشاهي خو زما لویه ده که دا الله مسلمانه کړه او ورسره د خپل قوم مسلمان شو دا ډېره لویه فایده ده دا را روانه شوه او د اسلام او د ایمان په نیت را روانه شوه هوښیاره ښځه وه سلیمان علیه السلام دلته خپلو ملګرو سره میټینګ وکړه مشوره وکړه چې د دې خو یو عزت پکار دی یو میلمه چې د بار نه راځي پکار دی چې د قربانه خلک د هغه عزت وکړي استقبال به نه ورکړي او د مسلمانۍ طریقه هم ګورې داسې ده نبي علیه السلام به د کافر هم خیال ساته چې کوم کافر به رسول الله صلی الله علیه وسلم له ملاقات درالل د هغې به ډېر عزت کو ډېر قدر به یې ونه کو مخامخ په مخامخ استغ سپورې چاته نه وې عایشه صدیقه فرمایي یو کافر را روانو وی نبی علیه السلام یې ډېر بد و چې دا ډېر خراب او خطرناک سړی دی او چې مخامخ کېناسته نو نبي علیه السلام مبارک ورسره ډېرې نرمې خبرې شروع کړې وی مې چې صاحب دا خو هغه خراب سړی او تاسو ورسره ډېرې سختې ډېرې نرمې خبرې مخ په مخ شروع کړې وی عایشې الله نرمي خوښوي نرمې خبرې مخامخ کوه خو اخلاقو باندې چې کوم کار کېږي دا په سخته نه کېږي په نرم خوی په خو اخلاقو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم ملګري چې څومره کافر په هغه زمانه کې ملګري شو مسلمانان شو نو زیات تر د نبی علیه السلام د ښه خوی د نرمو خبرو د ښو اخلاقو برکت نو یې موږ به یو مضبوط استقبال کوو یو دا دویم یو عظیم محل جوړو چې دا زمونږ دا قوت او طاقت وویني او دا پوه شي چې ګورې ده سره یوازې د بادشاه طاقت نه ده سره د پیغمبرۍ طاقت نه یو ناشنا محل یې جوړ کړه مزېدار ځکه د یمن نه شام ته مزل هم ډېر دی او بیا جناب په هغې کې شیشه ولګوله داسې شیشه ولګوله لاندې اوبه دي او د پاسه شیشه ده او دې زمانه کې خلک وایي ساینس ترقي وکړه زه چې دا حالات ګورم سلیمان علیه السلام د زمانې زه یم دا څه ترقي ده ترقي هغه زمانه کې وه داسې شیشه ولګوله چې لاندې مکمل اوبه دي او د پاسه ورباندې شیشه لګېدلې ده نو شیشه چې سراسري وه پکې ګوره زه کله طالبانو ته ویم په دې شیشه کې جوړم نو جوړ پکې نو که جوړ راشي په یو شیشه کې او دوه شیشې دې یو ځای کړې د هغې پته لګي چې دا شیشه ده که نه لګي جوړ نه پته لګي اوبه هم پکې راوځي
جوړ کړی کېږي ماتېږي هم او چې شیشه داسې وي چې جوړ پکې نه کوله وي او ته پکې ورننوځي نو بیا پته نه لګي بیا بنده ته دا ښکارېږي چې یاره دا خو شیشه نه ده لاندې اوبه لګېدلې دي او چې انسان پې ګرځي او لښکر پې د پاسه ګرځي او 50 شپېته زره او 2000 کسان پې د پاسه ګرځي اندازه ولګو چې شیشه به زنګېږي دا به وړه شیشه نه امریکې وی او برطانیې وی لاندې په سمندر کې د شیشې پل جوړ کړی دی او پکې روډ روان دی امریکا به هم جوړوي او برطانیه به هم جوړوي خو هغه داسې نه لکه د سلیمان علیه السلام چې څنګه ده ځکه ملکې بلقیس سره خو په زرګو لښکر را روان دي په دې بوته پاسه تېرېږي او دارنګې د سلیمان علیه السلام خپل په زرګو لښکر استقبال کوي او یوازې لښکر نه دي اسونه دي ورسره او نور سازو سامان دی ورسره نو دا شیشه به څنګه شیشه به وه دا څه وړه شیشه به نه وه او نه به څه نری شیشه وه لاندې اوبه د پاسه ورباندې شیشه لګېدلې ده مخکې به خلکو له انکار کو یاره دا به څنګه و دا به څنګه وي اوس چې دا ساینسي څیزونه خلک ولیدل انکار دې څوک نشي کولی ما له یو سړي تپوس کوه وی یاره دا هوا باندې تخت به څنګه لودېده مې ستا له دې مشر کاکا له دې بش کاکا او د کلنټن ته باور څنګه کېږي خو دا چونکې د اسبابو لاندې دي د موږ معجزه نشو ویلی هغې له ظاهري اسباب نو هغه د الله په طاقت چلېدل هغې ته معجزه ویلې کېږي دویمه مشوره شو درېیمه مشوره یې ته وکړله چې دا را روانه شي دا تخت یې راوړل پکار دی دی خو ګوره اوس پیغمبر معجزه ده وحی ورته کېږي کشف ورته کېږي په دې پوه دی چې دا به مسلمانېږي او مسلمانه را روانه ده تخت وله راوړل پکار دی خو یاره چې څومره زر ځکه دلته چې عبادي تیاره شوه بلډینګ تیار شو په دې هم خامخا وخت ولګي د دې را روانېدل هم شوي دي دا هم په لاره کې نږدې ده یو کس پکار دی چې زر دا تخت راورسوي او ما تېره جمعه درته ویلي چې تخت به د هغې مفتي شفیع صاحب رحمت الله علیه لیکلي دي په 7 کوټو 7 محلاتو دننه پروت او که تخت 40 ګزه اوږد 20 ګزه پلن 15 ګزه اوچت او هغه داسې راکوټې تخت نه دی لکه زمونږ کرسی او میز چې دی په هغې ریخم او په هغې باندې قالینونه او په هغې د هغې کرسی او د هغې پوره نظام پې پروت دی دا بس زر څوک راورسوي 3 خبرې دي قال عفریت من الجن انا آتیک به قبل ان تقوم من مقامک صاحب زه راورسوم درله خو دومره ټیم به لګي چې ته څونه ساعت کې د پاسې دومره ټیم کې را رسو لکه سړی چې کیني او د ناستې نه بیا پاسي یو سیکنډ یو منټ نه کم لګي یو سیکنډ پې لګي یا سیکنډ نه به لږ زیات لګي دومره ټیم کې درنه را رسولی شم او زه په دې لقوي امین صاحب مضبوط یم را رسولی شم د ځانه خبره نه کوم طاقت نشته ها بس دا پیري خبره وکړه سرکشه پیري مضبوط کبرجن پیري او صاحب فکر به نه کوې چې دا را رسوم نو په لاره به دې څه ملغلرې او یاقوت او مرجان او څه شی به دې پټ کړم ځکه هغه خو قیمتي تخت و نه امانتګر یم چې څه پکې دي هغه امانت ټول درته را رسېږي نو سلیمان علیه السلام ممکن ده چې دې خبرې ته متوجه شوی وي چې وکړه دا کار خو هغه یو ټکي استعمال کړه چې انی علیه لقوي زه طاقتمن یم دا کار زه کولی شم دا خبره یې درته پرې نه وتله ټیک ده دا ټیم خو ډېر لږ دی زر یې را رسولی شي خو قبر دې وکړه جناب لویي دې وکړله لویي ښه شی نه دی لویي د الله نیک خوښه خبره دې درسته ونه کړله او واقعي پیریانو له رب العالمین دا طاقت ورکړی دی ما تېره جمعه نه مخکې جمعه درته ویلي بل یو کس قال الذي عنده علم من الكتاب انا آتيك به قبل ان يرتد اليك طرفه بل یو کس دی چې هغه سره د کتاب علم دی پوهه د عالم دی د سلیمان علیه السلام وزیر دی حضرت آصف هغه وایي چې ګوره اوس هڅه وایي وی صاحب زه درته را رسولی شم د سترګې په رب کې دا بل خو ډېر ټیم یاد کړ چې زه پاسم په پاسېدو خو لا وخت لګي نه سترګې رب خو چې سترګې دې پټې کړه او بیا دې کولاو کړې شی به تیار کړو اوس د دې سړي خبره په 2 وجو بهتره وخته یو دا چې دا پوه دی د کتاب علم دی ورسره عالم دی دا هغه مخکې په نسبت هغه سرکشه پیرې کبرجن او بل د ده را رسول هم زر کېږي نو زموږ مفسرین لیکي چې ده په کم حکمت را رسو ځکه پیري د خو ځان دی او جنس دی هغه له خو الله یو طاقت ورکړی دی
او دا خو عام انسان دی نو دی څنګه را رسوي وی ده سره د الله نوم د اسم اعظم برکتو. اسم اعظم نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي زما په نومونو کې یو نوم دی لوی نوم د الله تعالی. څوک چې د دغه نوم په توسل معنی سوال کوي نو زه ورله هغه سوال هغسې قبلوم چې څنګه دی غواړي. اوس ګوره دعا خو انسان چې وکړي نو د انسان دعا قبلیږي خو د قبلېدو مختلفې طریقې دي. کله چې ته څه غواړې هغه الله درکړي، کله چې ته څه غواړې هغې کې به د خیر نه د هغې په ځای به دله الله شر ختم کړي. کله چې ته څه غواړې در به یې کړي خو څه بوده پس به یې درکړي. او کله چې دا دعا ته کومه غواړې دا به دله الله خیرت ته وساتي خیرت کې به یې درکړي. نو د قبلېدو خو مختلفې طریقې دي. اسم اعظم کې دا یو کمال او برکت دی چې ته څنګه غواړې هغسې رب العالمین درته درکوي. څومره سات کې غواړې او څنګه غواړې. نو اسم اعظم ځان د کار نه دی، دا دعا دپاره یو سبب او وسیله ده. مختلفو صحابه کرامو سوالونه کړي دي او نبی علیه السلام چې د هغې سوالونه اورېدلي دي نو وویل پاره دعا باسمه الاعظم الذي اذا سئل به اجیبا، چې د الله په هغه اسم اعظم یې سوال وکړو چې په دې څوک هم سوال کوي نو دعا یې قبلېږي. اسم اعظم څه شی دی؟ دا څوک وایي د الله دا نوم الله وایي دا اسم اعظم دا الله خپل نوم دی، دا الله دا نوم یې ښودی دی اسم اعظم. خو اعتقاد غواړي رونو پوره تعلق د الله دا نوم پوره روحاني اسباب چې څومره وي نو هغې کې عقیده و اعتقاد شته. ظاهري اسبابو کې د عقیدې ضرورت نشته. ډسپلین ګولی دې وخوړه که عقیده دې پې وکني خو چې خېټې ته دې ورله نو خوله در نه وباسي. اوبه دې وڅکلې که دې پې عقیده وکني نو تنده دله ختموي. او روحاني اسباب هغه اعتقاد غواړي. هغه خو ظاهري سبب دی چې ستا کار کوي، هغه خو د الله او ستا منځ کې یو نسبت دی. نو انا عند ظن عبدي بي چې په الله دې کوم اعتقاد راغی رب العالمین هغسې درته پوره کوي. ولی نبی علیہ السلام فرمائی سورت فاتحه کې د هر مرض شفا ده. نو نبی علیہ السلام دروغ خو نه وایي، هغه رښتیا وایي. اوس ته وایې لکه زه بیمار یم سورت فاتحه مې په اوبو ولوستله او مې زه جوړ نه شوم. ګوره روحاني سبب دی، کلک اعتقاد غواړي. که ستا په الله دا یقین وي چې واقعي همدا فاتحه د لولم او ماله په الله تعالی شفا رقین خامخا دله الله شفا درکوي. خو زموږ اعتقاد کمزوري متزلزل یو مونږ. یا الزمزم لما شرب له، نبی علیہ السلام فرمائی زمزم چې د کوم مقصد له اوس کو الله هغه مقصد درته پوره کوي. او تجربه هم داسې ده. د نبی علیہ السلام په حدیث کې تجربې ضرورت هم نشته خو تجربه هم داسې ده. د ډوډۍ لپاره بعضې حضراتو شپږ میاشتې د زمزم په اوبو ګزاره کړې ده، نه د اوبو ضرورت راغلی دی بې دې او نه د ډوډۍ. او د بیمارۍ لپاره علاج لپاره استعمال شوي دي، الله به بیماري هم ختموي. ډېر خلک وایي مونږ خو زمزم او بسکو نه جوړېږو، هغه اعتقاد او یقین کمزوری دی. نو اسم اعظم دی سړي ته زده. یو سړي د نبي علیه السلام په مخ کې دعا کړې اسألک باسمک الاعظم الذي استأثرت به نفسك في مكنون الغیب. وی خدای ستا په هغه اسم اعظم سوال کوم چې تا په خپلو پټو خزانو کې ځان سره پټ ساتلی دی. هغه له پې دعا قبوله کړه. ګوره یاد ورته نو چې کوم دی الله تا ته معلوم دی که بل سړی سوال کوي اسألك اللهم بأنك أنت الله لا اله الا انت الحنان المنان ذو الجلال والاکرام. نبی علیہ السلام او فرمایل وی دا الله په اسم اعظم سوال وکړو ان دعا به قبول شي. بهر کیف زمارونو دغه سړي سره آصف سره اسم اعظم د اسم اعظم په برکت به ده به د هغې استحضار وکړو د الله نه به پې سوال وکړو. او سوال یوازې په ژبه ني، سوال په زړه کې وي چې زړه کې انسان خپله مدعا حاضره کړي. که ته دا ووایې چې یله سوال خوب ټیم غواړي که اسم اعظم ډلولو باندې هم وخت لګي او سترګې رب خو ډېر معمولي ټیم دی. د زړه استحضار او په زړه کې الله ته توجه ورکول بیا د الله تعالی دعا قبلولو باندې ټیمونه نه لګي. د حضرت ابو هریره رضی الله عنه قصه مې درته نه وکړه چې راغی سید نبي کریم صلی الله علیه وسلم ته مور ووایو وی سید دغه د مور بیا وویل ما واپس کافر کړي چې کافر شه. وی هر وخت مې وهي ته زما د مور لپاره دعا نه کوې چې الله زما مور مسلمانه کړي. او مور سره چوکه یا لرګي لاس کې ورپسې رازغلي او جومات ته ورپسې راننوته. او ابو هریره صاحب ته مخکې د منډې وایي نبي علیه السلام ته راغی وی صاحب دغه دې راپسې راځي اوس تا مخکې مې هم وایي. نبی علیه السلام مبارک سر اوچت که دغسې لږ معمولي غوندې خدای د ابو هریره لمونځ مسلمانه کړي.
او چې 2-3 قدمه را مخکې شوه وی ترورې یا خورې څنګه رالې وی صاحب اسلام ته مړه کېږي ما ته مسلماني وښایه چې الله مې مسلمانه کړي سکندونه کې رب ته سترګې انسان په خپل کار کې کړاو ته مشقت ته ستړیوالي ته محتاج دی الله په خپل کار کې دې څیزونو ته محتاج دی یو کون سره هر څه فیصلې کوي نو دا مې دې پورې وي چې دغه انسان ته اسم اعظم یاد و بس الله پوه کړی و د کتاب پوهه ورسره علم ورسره عالم هغه له الله دا طاقت ورکړی نو ځکه سلیمان علیه السلام د دې سړي خبرې له توجه ورکړه چې دا عالم دی دغه سرکشه پیرې به خپل کار کې ده له توجه ورکول پکار نبی کریم قرآن حکیم کې چې الله تعالی کم وخت کې فرمایي چې حضرت آدم علیه السلام الله خلیفه جوړو ولې خلیفه جوړ فرشتو سوالو الله وی که عبادت ته پیدا کې هم مونږ کوو که نه مونږ ستا خپل عبادت کوو مزېدار او چې دغسې د ده نه مخکې څوک پیدا کړي دي پیریان دې پیدا کړل څومره فساد یې په مخ د ځمکه کو الله امتحان ته اخلي دا ورته نه وي چې ودرېږه یاره یو میاشت تاسو م عبادت وکړئ او په آدم علیه السلام هم زه عبادت کومه ګورو سره چې کم یو به زیات خپل عبادت کوي نه د علم امتحان ته اخلي او د علم په امتحان کې حضرت آدم علیه السلام کامیاب شنو خلیفه جوړ زما رونو اصل چیز ګورې علم دې پوهه ده ښه الله دې موږ ته د دین پوهه نصیب کړي که د دنیا پوهه هم کم قوم سره نه دا قوم تباه دی نن د دنیا پوهه امریکې سره او لندن سره ده ټول مسلمانان ورته محتاج دي علم نه بغیر کار کوم ځای کېږي د دنیا پوهه موږ له پکار خو اصل پوهه د دنیا نه ده اصل پوهه د دین ده د دین پوهه چې چا سره د الله په نږدې ترمذي شریف کې زمونږ احادیث را روان دي پرون داسې تېرېږي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د عالم د فضیلت متعلق وی په یو عام عبادت گزار سړی چې ډېر زیات عبادت کوي عابد او بل حدیث کې راځي مشکات کې تېرېږي چې د نبي علیه السلام نه تپوس وشو چې یو سړی عالم دی او بل کس عبادت گزار دی او ډېر دا هغه عالم صرف فرض منځونه او عبادت کوي نفل نه کوي او دا چې کوم عبادت گزار دی داسې عبادت کوي چې شپه ورځ عبادت کوي د ورځې روژې او د شپې منځونه دي کوم یو پکې غوره دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل وی زه په یو ادنا مسلمان غوره یم دا منې که نه منې وی او صاحب دا خو بلکل منو نو وی دا مو منې چې د عالم په د عابد دقسې غوره عالم له الله ډېره لویه درجه ورکړې حدیث پاک ترمذي شریف کې پرون زمونږ تېر شو چې علماو ته مخلوق د خدای د حیوانات هم دعاګانې کوي تر دې حده پورې چې په سوړو کې میږي او په دریاب کې کبان د علماو دپاره دعاګانې کوي چې الله علما په مخ د ځمکه جمع وسه ولې که علما ني نو څه موده پس څه موده خو به خلق الله الله یادوي نفلونه به هم کوي عبادت به کوي خو بیا به څه موده پس د خلکو د ذهن نه د الله نوم ختم شي دا خو تا ته عالم ښیي الله شته موجود دی یو دی د صفتونو مالک دی د قدرت مالک دی د الله نوم د مخ د ځمکې نه ختم شو قیامت به راشي نه به کبانې او نه به میږي هغوی ته پته ده چې دا زمونږ دا ژوند د عالم سره تړلی دی که عالم وي مونږ به جمدي یو قیامت نه راځي که عالم ختم شو قیامت به راشي د الله نوم به ختم شو نو بهر کې ورته وایي چې ما سره زه د رب د سترګه کې را رسولی شو سلیمان علیه السلام ورته یو ابتدا کار وکړو ډېره خبره ورسوه خو چې حضرت سلیمان علیه السلام سترګې پټې کړې او ویې غړولې تخت ورته مخامخ پروت و د پیري په طاقت راونه رسېده د چا په طاقت راوسېد درونو د الله په طاقت الله راورسو خو چې تخت یې وکتل حیران شو دا خو ناشنا تخت دی او فورا یې د الله شکریا ادا کړه کبر غرور یې ونه کړه اوس زمونږ بادشاهان خو چې یو کار وکړي کبر غرور کوي هغه کبر غرور نه کوو زما داسې بادشاهي ده وګوره یو ساعت کې مې د تخت راورسو وی نه دا د ما باندې د الله امتحان دی چې د الله شکریا ادا کوم او که د الله شکریا نه ادا کوم هر یو کار چې رونو کې او داسې کار چې ستا پکې فایده وي نو په هغې کې د الله تعالی شکریا ادا کول پکار درې واړه کار وشو محل هم تیار شو بهترین اعلی شیشې والا تخت هم راورسېد د استقبال تیاري مو شوه سلیمان علیه السلام یې ورېږې د ښځې خو زمونږ ځای په د امتحانونه واخیستل مونږ هم د دې امتحان نه لو چې دا هم څه پویه ښځه ده او تاسې بېوقوف غوندې ده وینکرو لها عرشها دا تخت وله لږ بدل لا بدل څه کرسی مخکې څه وروستو او چې دا کم شکل یې دا وله لږ غوندې څه ترې کموی مه خو دا وله لږ ګډوډ کړې
چې دا راشي چې دا خپل تخت پیژني که نه پیژني. صاحب زبردست استقبال یې ورته وکړ حضرت سلیمان علیه السلام. دا راورسېدل چې راله څنګه او هغه چې کم محل ته خامخا غټ ګیټونه لګېدلي په هغې راننوځي او هغه خو لار د شیشې جوړې کړې ده چې دا څنګه راتلله نو مېلمه ته خلک وایي چې زه ته مخکې شه که دی مخکې کړه چې دا به مخکې شي. اوس که موږ مخکې کېږو خو دا پوهېږي ور مخکې شه. چې دی وکتل چې اوبه دي خیال یې دا وکړه چې بعضې علاقو کې خلک د خوند لپاره اوبه هم ساتي که نه پرې خلک تېرېږي. نو دې فورا وکشفت عن ساقیها دا پنسي اوچته کړې چې ګینې دا جو په اوبو زه ورپورې وځم لږې اوبه غوندې دي خو چې خپی کېښوده هو دا خو اوبه نه دي دا خو ته شیشه غوندې لګېدلې ده اوبه ترې لاندې دي. لومبې چې یې داسې وکړ ګوره بادشاهي په قمقلتوب نه کېږي بادشاه هوښیار انسان پوه شوه چې اوهو دا خو ناشنا ما خو چې زما تخت دی زما بند ده یمن او دا خو څه ناشنا غوندې بادشاهي ده د شیشې ته وګوره او لاندې اوبو ته وګوره چې مخکې لاړه او هغه خپل تخت یې ولیده. نو سلیمان علیه السلام فورا ورته وایي چې دا ډېر سوچ هم ونه کړي فورا ورته وایي وی دغه دا تخت ته وګوره که نه ستا داسې تخت شته داسې تخت دې شته را چې زمونږ سره دی چې لږ غوندې وکتل وی کانه هو وی دا خو دماغه معلومېږي دا خو هغه شان معلومېږي خو دا لفظ یې ځکه وایي چې لږ تبدیلي پکې راغلی وه که نه دې نه پته ولګي چې ښځه هوښیاره ده قابله ده پوهې ده او فورا بغیر د سوچونو چې رانه چې د سلیمان علیه السلام دا قوت او طاقت یې ولید پوه شو چې دا خو بغیر د الله د امداد نه کیدی نشي ممکنه نه ده مخکې هم اورېدلي دي مخکې هم سوچونه کړي دي بس وایي چې ستا کوم دین دی او کوم مذهب دی هم هغه دین او مذهب اختیارول غواړم او د الله د ذوالجلال رب العالمین دین هغې قبلولو ته تیار یم الله ذوالجلال مسلمانه بعضې دلته کې زمونږ دې قصو والا څه خبرې ترې لیکلي دي خو هغه مې قصدن پرېښودی هغه دروغ خبرې وي خپې چې وې نو هغه د خر وې او دا پیسې ځکه اوچتې کړې چې پته ولګي او دا ټولې دروغ خبرې دي ښه د انسان خپې د خر نه انسان و عام لکه خشته ښځه و ښکلې خوبصورته مزېداره او دا نورې خبرې چې ما که مې پرېښود دا دروغ دي دا واهیات مسلمانه او بیا د اسلام نه پس حضرت سلیمان علیه السلام سره نکام ثابته ده لږ اختلاف پکې شته خو راجح قول دا دی چې سلیمان علیه السلام سره بیا نکام وکړله او بیا حضرت سلیمان علیه السلام هغه خپله بادشاهي هم ورته واپس کړې ده بعضې علما لیکي چې نه دا خو ښځه وه او د ښځې بادشاهي خو مناسب نه نو دی ولې بادشاه کړه واپس دا د هغې خپل شریعت زموږ خپل شریعت دی د هغې خپل شریعت هوښیاره ښځه وه پوهې وه قابله وه خپله بادشاهي یې ورته واپس کړې ده د یمن بادشاه وه او د سلیمان علیه السلام سره نکام ثابته ده زمارونو دغه سلیمان علیه السلام چې د دومره لوی قوت او طاقت خاوند خاصیت دی چې د مرګ د مخکې الله هغې سره مشوره کوي نو ساتې په خپل ټیم حضرت عایشه صدیقه رضی الله عنها فرمایي وایي چې کوم وخت رسول الله صلی الله علیه وسلم بیمار او اخري د وفات وخت نو حضرت اسرائیل علیه السلام ورته راغی نو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره مشوره وکړه او جلال الدین سیوطي رحمت الله علیه په خصائص کبرا کې لیکلي دي د معجزاتو کتاب دی چې جبریل علیه السلام اسرائیل علیه السلام چې جبریل علیه السلام او اسرائیل علیه السلام دواړو دا جبریل علیه السلام او ملک الموت دواړو نو چې جبریل علیه السلام څنګه راننوته نو د نبی علیه السلام نه اجازه وغوښته ویې صاحب دا یو فرشته ده او د مرګ فرشته ده او دا د اسمان نه په ړومبي ځل دا کوزه شوې ده د دې نه مخکې دا د اسمان نه نه ده راغلې اسماعیل د هغې فرشتې نه و که ستاسو خوښه اجازت درنه غواړي نبي علیه السلام مبارک خو پوه شو هسې مخکې نه پوه اجازت یې وله ورکړه نو چې هغه څنګه راننوت هغه د مرګ فرشته نو نبي علیه السلام مبارک ته فورا عرض کړي چې زه خو راغلی یم الله رالیږلی ما چې زه ستاسو روح قبض کړم څنګه مو خوښه ده نو نبی علیه السلام مبارک حضرت جبریل علیه السلام ته وکتل لکه انسان چې چا سره مشوره کوي نو حضرت جبریل علیه السلام ورته څه وایي اوس ګوره پیغمبر ته چې دا خبره وکړي هغه بیا دنیا کې پاتې کېدل نه غواړي وایي د الله رسوله ستا خپله خوښه ده که دنیا کې پاتې کېدل عمر څه موده غواړي هم ستا خپله خوښه ده خو الله ستا ملاقات ته ډېر په شوق کې دی
اوس پیغمبر ته چې ته ووایې چې دنیا دې خوښه راکړه الله ملاقات ته خوښ دی او بیا دا م ورته وایي چې الله ستا ملاقات ته په شوق کې دی نو پیغمبر په دنیا ته دی نو زما وروڼو نیټه هم حق دی چې په کومه نیټه خو دا د پیغمبر یو عزت دی نو عایشه صدیقه فرمایي چې د نبي علیه السلام مبارک روح کله مبارک وتی دی نو دا الفاظ یې وویل چې اللهم الرفیق الاعلی یا خدای زه هغه لویه ملګرتیا غواړم وی زه پوه شم چې دا حقه حدیث دی چې کله نبي علیه السلام په دنیا کې و او فرمایل به چې پیغمبر سره الله د وفات په وخت کې مشوره کوي وی مشوره ورسره وشوه اذن لا یختارنا موږ نه غوره کوي او الله غوره کوي نو سلیمان علیه السلام سره مخکې رب العالمین دغه مشوره وکړله چې زه خو دې ځان ته رابلم او خپل ملاقات شیخ ادریس صاحب بیان لیکن دا بیت المقدس تیارېدل غواړي نقشه تیاره کړه او د پیریانو چې دا کوم مشر دی هغه له ورکړه هغوی به خپل کار کوي په دا منبر کې په منبر باندې ناست دی ځان ته یې کونټۍ د ځینې تاړه مکړله الله دې څه وویستل یا شپږ میاشتې یا یو کال دقسې کونټۍ باندې ځنه پرته ده او پیریان راځي او تماشه کوي په دا شیشو کې نیغ ګوري او یو بل ته وایي چې ګورې هغه دی خپل عبادت ته ناست دی ښه اعتکاف ته ناست دی چله کې ناست دی شب دلادل کار کوي دلته جمعات پوره شو بیت المقدس دلته کې وینو لاندې نه کونټۍ ویښو په چې سنګ پرېوته باس پیریانو بیا ګوتې مروړل شروع کړو او دا موږ څه وشو دا شپږ میاشتې یا دا یو کال مفتو کې را باندې کار وشو سړی خو مخکې نه وفات شوی دا درته تېره جمعه دی چې کوم مسایل هغه مې درته بیان کړي مخکنۍ جمعه کې وفات سلیمان علیه السلام بیت المقدس غوندې عظیم جومات جوړ شو بیت المقدس لومبی چا جوړ کړی لومبی ابراهیم علیه السلام جوړ کړی دی او بیت الله ابراهیم علیه السلام جوړ کړی دی او بیت الله خو د ابراهیم علیه السلام نه ډېر مخکې جوړ شوی فرشتو جوړ کړو بیا آدم علیه السلام جوړ کړو بیا شیس علیه السلام د هغې نه پس بیا ابراهیم علیه السلام جوړ کړو خو د ابراهیم علیه السلام نه الله دا دوه غټ کارونه واخیستل یو بیت الله جوړول دغه زمانه کې روان شوی او یو بیت المقدس بیت المقدس د ده زوی اسحاق علیه السلام هغه ورسره په شریکه جوړ کړو او بیت الله د ده بل زوی د اسماعیل علیه السلام ده ورسره په شریکه جوړ بیا د ابراهیم علیه السلام د وفات نه پس د هغه نوسي یعقوب علیه السلام پکې لږ کار کړی دی جوړ کړی دی او بیا د هغې نه پس حضرت سلیمان علیه السلام په یو ناشنا انداز جوړ دا یو پیغمبرانو قبرونه اوس هم د هغې په جوار کې شته بیت المقدس ډېر جلیل القدر پیغمبران او د ثواب هم ډېر لوی فضیلت دی نبی علیه السلام صرف د دریو جوماتونو د لمونځ فضیلت ذکر کړی دی یو د بیت المقدس یو مسجد نبوي مبارک او یو بیت الله شریف خو د بدقسمتۍ نه بیت المقدس نن زمونږ په قبضه کې نن د یهودیانو په قبضه کې تللی هغوی سره مسلمانان پکې دي منځونه پکې کوي خو په قبضه کې د یهودیانو دی او هر کله چې دي طبیعت یې ورته خړ دی ځکه هغوی څو ځله دا فیصله وکړه خو د مسلمانانو دغه نه یریږي او بلکې کیدی شي د مسلمانو څه طاقت پاتې دی دا فیصله کوي هغوی چې دا مونږه بدلو په هیکل سلیماني څه مطلب چې دا به زمونږ یو عبادتخانه ګرجتې جوړو د بیت المقدس دا زمونږ د بېغیرته او د دې بېغیرتو حکمرانانو وجه ټول حکمرانان زمونږ په عربو کې دي په عجمو کې دي بې خونده دي بېغیرته عظیمه قبله چې کم زمونږ د پیغمبرانو جومات دی زمونږ پیغمبرانو جوړ کړی دی او د عبادت او د مونځ پکې ډېر لوی فضیلت دی ډېر لوی ثواب او ډېر لوی اجر دی پکې هغه جومات نن د کافرو په قبضه کې او په دې کوشش کې دي چې دا به مونږ کله د خپلو عیسایانو خطا مې د یهودیانو په ګرجه بدل خپل عبادتخانه کې جوړه د یهودیانو خدا سلیمان علیه السلام ته به جادوګر وي عیاذا بالله من غواړو چې دا ارث د سلیمان علیه السلام دی دا خو د الله تعالی په طاقت دی په یو ساعت کې تخ را رسېدل نبي کریم صلی الله علیه وسلم له الله څومره طاقت ورکړو معراج ته چې کله نبي علیه السلام مبارک ته د ام هانئ د کور نه الله روان کړو ام هانئ د علي صاحب کور و د نبي علیه السلام د تره لور وه او د هغې په کور کې ودو په کوټه کې او د هغې ځای نه روان او څونه مزل شو حتویم تراغې سینه مبارک یې وشلېدله بیا په براق باندې سور کو بیت المقدس ته یې بوتو او بیت المقدس کې 2 رکعته مونځ وکړو پیغمبرانو سره ملاقاتونه شو او د هغه ځای نه بیا اسمانونو ته لاړ
او د اسمانونو نه پورته لاړ، جنتونه یې وکتل، دوزخونه یې وکتل، د دنیا مزل یې وکړ، ډېر زیات چکر یې وواهه نبي علیه السلام مبارک، او ډېر لوی سیر یې وکړ، او په هغه شپه کې واپس راغی. او دا په څومره ساعت کې دا ټول کارونه وشو؟ نبي علیه السلام مبارک د حدیث پاک کې راځي چې نبي علیه السلام د کومې بسترې نه پاڅېدلی و، هغه بسترې له واپس راغی، هغه همغسې ګرمه وه. هغسې هغه د انسان چې د بسترې نه پاڅي هغه ګرموالی حرارت پکې وي، هغسې ګرمه وه. او چې په هغه کومه بنده وځي د دروازې نه، هغه جبریل علیه السلام راغلی په چت وګورې، ووت په دروازه، په دروازه چې بنده وځي نو هغه زنځیر وي که چې راښکته کړي، هغه زنځیر داسې لقېږي، وی راښکته یې کړي، پخوا کړو والا زنځیر نه، هغه لقېږي. نو چې څنګه دی وتل، هغه دروازه یې کولاول، هغه زنځیر یې راښکته کړه، هغه لقېده. نو چې نبي علیه السلام مبارک دا دومره لوی سفر وکړو، واپس راغی، هغه زنځیر هغسې لقېدلی او درېدلی نو. نو دا به ورته ناشنا ښکاري چې د آصف د اسم اعظم د دعا په برکت تخت په رب د سترګه کې ورسېد د یمن نه شام ته، لیکن دا به ورته د هغې نه زیاته د نبي علیه السلام دا معجزه ناشنا ولګي چې په دومره لږ ساعت کې دومره لوی سفر هم وشو، معمولي ساعت. دا د الله طاقت زمانو. نو یهودیان په سلیمان علیه السلام دا هم غټ اعتراض لګوي. سلیمان علیه السلام یې دی چې دا خو جادوګر و، دا جادوګر نو پیغمبر و، پیغمبر سره چې کوم طاقت د عقل نه بار هغې ته معجزه ویل کېږي، دا معجزه وه. وفات شو د بیت المقدس په ګوان کې دفن شو. اوس د بیت المقدس ایسره د سلیمان علیه السلام قبر چې کوم ځای کې دی، هغه یمن چې ما مخکې جمعه درته ویلو چې هغه کوم مضبوط ډیم و ډیم لوی بند په میلونو او اوچت او پلن او د دنیا اوبه او هغه سرسبز و شاداب علاقه په یمن کې چې ګیر چاپېره باغونو او قرآن حکیم کې الله تعالی صفت کوي، او د بلقیس متعلق رب العالمین په قرآن حکیم کې صفت کوي و اوتیت من کل شیء، چې په دغه زمانه کې د بادشاهانو سره کوم څیزونه دغه ټول څیزونه ما بلقیس ته ورکړي. زمانه پې تېره شوه، بلقیس هم وفات شوه. چې زمانه تېره شوه، دغه قوم سرکشي شروع کړه، د الله تعالی نافرماني شروع کړه، او لویه او کبر یې شروع کړه. الله هغه بند کې وشله. بند باندې الله ګوره بعضې وخت کې یو د معمولي څیز نه الله تعالی لوی طاقت واخلي. مګې الله په هغه بند باندې مسلط کړي، مګې پکې لګیا وي، سوري پکې ایستلې ایستلې بند یې ټول کمزورې کړ. خو چې کله د رب العالمین د هغه قهر او د غضب هغه ټیم راغی او قهر او غضب یې شروع کو، بند ډیم اوښتېده. لکه اوس مثال په توګه توربېلې یا د ورسک یا بل یا بل یا بل دا ډیمونه اوښتېږي، نو دا اوبه چې په کومه علاقه ورغلې خو علاقې تباه شوې که هغه ډیم اوښلېده. د یمن چې څومره علاقه وه ټوله تباه و برباد شو، باغونه هم لاړل ختم شو، محلات د خلکو هم ختم شو، چې څومره بادشاهي و بادشاهي هم ختم شوه. په لکاو انسانانو او حیوانات او د ځمکې هر څه لاړل تباه و برباد شو. یو قوم چې تا د غرونو په درو په غاړه کې و، لږ غوندې قوم، هغې ته هغه اوبو نه رسېدلی شي، هغه بچ پاتې شو. هغه قوم چې بچ پاتې شو، د هغې بیا په یمن کې د اوسېدو انتظام نه، ځکه یو ځای کې چې قوم اوسېږي نو هغه ځای کې اوسېږي چې څه د خوراک څښاک انتظام کوي که نه. دومره سیلاب راغی او دومره علاقه یې تباه و برباده کړه چې بیا دوی هلته اوسېدی نه شو. هغې د هغه ځای نه هجرت وکړه، رالل پلاره تلل. نن چې کوم ځای کې مدینه منوره ده، دغه مدینه شریفه ورته لږه غوندې ښه ځمکه ښکاره شوه، لیکن پخوا نه یهود اوسېدل، هلته دیره شو. د مدینې منورې د اصل باشندگان چې څومره دي اوس او خزرج، دا د هغه یمن خلک چې راغلي وو هجرت یې کړی و او هلته کې پاتې شوي دي، اوسېدلي دي، د هغې نه الله تعالی د مدینې منورې بادي شروع کړله. ځکه خو نبي علیه السلام مبارک به یمن ته دعا کړل، اللهم بارک لنا فی یمننا، خدای زمونږ له د یمن په خاوره کې او د یمن په باشندګانو کې برکت واچوي. او نبي علیه السلام مبارک نه یو ځل تپوس وشو د عقیدې مطابق، وی صاحب که د خلکو عقاید ګډوډ شي نو موږ به ښکلې عقیده کوم ځای معلومو، نو د یمن حواله یې ورکړه. یمن العلم یمان والحکمة یمانیه، وی علم هم به د یمن نه زده کوې او حکمت چې دی حکمت علم دام یمنی دی. الایمان یمان والحکمة یمانیه، او ایمان چې د نورو خلکو په عقیدو کې اختلاف راشي، یاره دا په صحیح عقیده دی او که دا بل په صحیح عقیده دی. د یمن خلکو عقیدې ته ګورئ، هغه به سوچ سوچه عقیده به د اسلام او د ایمان.
د مدینې منورې چې څومره انصارو دا د یمن د خلکو اولاد ابن قیله به ورته وي اوس او خزرج هغې نه بیا څونه کار رب العالمین واغېسته هسې بعضې خاوره کې داسې یو صفت وي چې هغه په بله کې نه فورا د بلقیس په زمانه کې د سلیمان علیه السلام دعوت یې قبول کړ الله ټول مسلمانان کړ بیا چې فسادونه هلاک شو رالل مدینې شریفې کې اوسېدل چې د نبي علیه السلام دعوت ور ورسېد پروردګار ټول مسلمانان کړ دومره په اسانه یو قوم نه دی مسلمان شوی څومره په اسانه چې د یمن دغه قوم د بلقیس په وخت کې مسلمان شو او دومره په اسانه چې بیا د نبي علیه السلام په دعوت کې الله تعالی د مدینې منورې خلک مسلمانان زما ورونو دا واقع مې په دقه بنیاد درته بیان او دې کې چې څومره مسایل وو هغه مې درته ذکر کړل خو د ټولو اخري خلاصه دا ده چې څومره لوی د طاقت خاوند دي که لوی بادشاه ولې نه دی د دولت خاوند ولې نه دی د مرګ نه نشي بچ کېدی که نه بچ کېدی سلطان ذوالقرنین اسکندر وګوره لوی بادشاه تیر شوی سلیمان علیه السلام وګوره ګوره څونه مضبوطه بادشاهي وه لاړ د خاورو لاندې اوس د پیغمبر خو ځان له شان یې ګوري پیغمبر پکې نه حسابه د پیغمبر وجود د وفات نه پس هم نبي علیه السلام فرمایي خاوره د پیغمبر وجود نه خوري لیکن د دنیا نه خو لاړ که لوی لوی طاقتونه یاره دنیا دا چې څومره غټ غټ طاقتونه تاسو وینئ لاړل ختم شو غټ غټ بادشاهان د انګریزانو څونه غټ غټ بادشاهان تېر شوي دي نن په مخ د ځمکه نشته نمرود ته وګوره څونه غټه بادشاهي وه فرعون ته وګوره څونه غټه بادشاهي وه خدای دعوې به یې کولې دا یې نن نشته ریز مریض دی نو که لوی بادشاه دی او د لوی سلطنت خاوند دی هغه په مخ د ځمکه همیشه نشي پاتې کېدی تاله دا یو ډېر لوی نصیحت دی موږ به په مخ د ځمکه څه جمدي پاتې شو او که لوی پیغمبر ولې دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه لوی شخصیت په مخ د ځمکه او په اسمانونو کې بغیر د الله ذات نه بل و نه بعدت خدا بزرگ توی قصه مختصر انک میت و انهم میتون افئن مت فهم الخالدون هغه د دې جهنم نو نه دا بادشاهي د مرګ نه بچ کولی شي نه د پیریانو طاقت ته بچ کولی شي نه پیغمبري نه ولایت نه علم او نه دولت او نه غریبي په یو څیز د مرګ نه نشي بچ کېدی خامخا به مري خو اصل څیز ایمان او اسلام او د هغې دولت نو رب العالمین دې زمونږ د ایمان او د اسلام دولت نصیب وګرځولی